ورسولو چې ما وی چې خپل وخت ځان ورسوم. نو ټولو اوریدونکو ته ستړي مشي او چاره یو دا نن چې کوم دغه دی پیر روشان او دغه تحریک یا پیر روشان او دغه نوزت پیر روشان دغه مزاحمت چې څورته یای نو د ما په خیال ډېر اهم موضوع ده. ځکه دا یم چې اهم موضوع ده چې د پښتنو په تاریخ کې د پښتنو په دغه کې د نېشنلزم په نوم باندې د قومیت په نوم باندې درې تحریکونه چې دي هغه ډېر څرګند دي. پاغه کې لومبه تحریک چې دی دا د پیر روشان دی، دویم تحریک چې دی دا د خوشحال بابا دی او دریم تحریک چې دی دا بیا د باچا خان خدای خدمتګارو دی. نو په دې وجه دا پیر روشان دا چې دی دا ټولو سرخیل دی. نو دا لکه څنګه چې د دې پروګرام د شروع کېدو وجه دا و چې دا د موږ ډېر زیاته لویه بدقسمتي ده چې پښتانه د خپل اتلانو نه دي خبر، د خپل تاریخ نه دي خبر. او دا درسلور ریزه راځي زه یو ځل بیا د دې پروګرام لپاره مې تیاری کولو نو دا څه کتابونه مې راول ارزول او ډېر زیات خپه شوم. خپه په دې باندې شوم چې یعنی دومره اهم تحریک دی، دومره لوی سړی دی او تر اوسه پورې هغه باندې دا کنټروورسي ده چې څوک یې چې دا تاریخ پیر تاریخ او څوک یې چې دا د نېشنلزم تحریک نو دا خو یو مذهبي تاریخ دا سيزونه داسې سرګند دي لکه څنګه چې انمر په ګوته نه پټيږي، دا سيزونه په ګوته باندې نه پټيږي. خو پته نشته د پښتنو بدقسمتي ده چې بس دا لوی لوی استنی راکې پیدا دي، لوی لوی مشران مو دي، درانه خواږه مشران مو دي او هغه خپل لاسه اورکو سپکو او بیا د نورو نګیلې نه دي پکار. لکه په منځ کې د خبرو تر اعظم خدا لومبه دغه دار چې کارل مارکس خو په 19مه پیړۍ کې راغلی دی او د ځمکې د تقسیم او د سيزونه خبره اترې کړې دي. پیر روشان په 19مه پیړۍ کې او د په کوم حساب سره د اساس کړي دي نو روسي تاریخدانان روسي عالمان د ایریانو او د دې وجنه ودري پی ایچ ډي غانې په د 1915 او یایم د لسیزه کې شوې دي. هغه د پاسته حالات ګډوډ شي نو دا کار په ودرېدل دي. خو اوس هغه څوک چې راشي لکه د سنټرل ایشیا نه سو سکالران راغلي خبره اترې مور سره شوې دي هغه اوس هم په دې کې دلچسپي لري چې را په دې باندې سمستند کتاب سمستند دغه خو بدقسمتي دارا چې نشه شېله نه په پښتو کې شېله شي نه په انګریزي کې شېله شي او نه په اردو کې شېله شي. لکه س لیکلوس په شوه دي دا نه چې بالکل دغه نه ده شوه پاره کې ټولو کې وړومبه چې ده هغه د پیر روخان خپل کتاب خیر البیان دی تفصيلات په لګرستو بیانوم او اخیری ما تر چې دا یو غټ دغه پروت ته هغه د یو مرید علي محمد مخلص د جنگونو د روشنايي تحریک د روشانيه تحریک او د جنگونو حالات لیکلي دغه نوم حالنامه ده. دا حالنامه د بایزید روخان د پښتو اکیډمي پېښور والا د پښتو ترجمه شایع کړی ده. د درسلور کال یو شو نصر الله جان کوم ډاکټر نصر الله جان وزیر چې د پښتو اکیډمي مشر چې هغه په باندې پیشلفظ هم لیکل دي. خو بدقسمتي دا چې لکه بغیر د دې کتابونو نه اس داسې صدقه نشته په افغانستان کې په دغه شو یو لوی ډېر لوی نړیوال سیمینار په شو په 1914 کې او هغه چې دا کتاب چاپ کړی دی غټ کتاب دی د روحانيات په نوم باندې د نړیوال سیمینار د مکالمو مجموعه ده. خو خبردار چې هغه کوم رنګ کار چې پکار دی لکه هغه کتا سو نسوک تاسو کې یاره په فلان کې باندې څه کتاب شته څه دغه شته د دې په قسمتي دارا چې یو څه پیدا سي نشو پیش کوله چې هغه مونږ یو چې دا په دوانه مستند یو ډاکومنت ته یو مستند دستاویز دی. عبد الاکبر خان اکبر چې دی د سپینې وړي د 400 هغه په باندې کتاب لیکل دی ډېر پخوا روحانيان د مغولو تاریخيان. خو خبردار چې هغه مستند ریسرچ کوم دی هغه نه دی شوی. په پښتو اکیډمي کې یو سکالر او اختر نومیدو ډاکټري په واغښتا
د پیروخان تاریخ باندې کار کړو ډیره موده زړه خبره ده هغه اختر به ورک شو ژوندې اړه ورک شوی د مرګ ژوند پتهونه لګیدا هغه چې دی نو لکه ما تخپل د یاد د 20 کې زه ماما مې ورالو ډاکټر شاجان ورته او د لایبرری کې کار کولو نو ما ډیره په ویاړ باندې دا خبره وکړه چې ما شاجان ته مې د جرمني نه ما تاسو راغه ما ورته چیرې د چې د اختر د پیروخان باندې بس پی ایچ ډی تقریبا کار پوره کیدون کړي نو اسه ته ما ته پوسو کوم چې اختر ما اداره ته وای چې دا لکه تاسو د اصلي موضوع نو هغه چیرې وېسه خلک ورته پیر تاریخي ورته پیر روخاني نو ما ورته تا دې سګړنې په نتیجه کې ته ورته سې ویره زه باندې کلیر نیم نو خبره ده چې دومره بدقسمتي چې یو سړی په یو سیس باندې پی ایچ ډی کوي د پی ایچ ډی سکالر یې چې زه په خپل موضوع باندې کلیر نیم نو دې غټه د خلکو بدبختی صدا نو بس لکه څنګه چې سوسو زاله پسوسو کرته مو دا خبره کړی دا امل خان ته خدای ژوند ویر کی ناس خو په کینیډا کې د خو هم د مشټولو کوي نو هغه سره د فکر و دی لپاره په مخ کړه مو چې یاره دا سم موضوعات چې دي موږ د ځوانانو ته د نوي کولتا د دې ضرورت دی چې دای ته خپل تاریخ معلوم شي نو بس سر مو ورته کې شو نو پاره کې دا ډېر غوڼو موضوعاتو کې دا نه موضوع چې دی دا خبره مې په ځکه لګاو کا چې دا لک په غور سره واوري دا ډېر ضروری اهمه موضوع ده او اوسم په باندې ځنې داسې خلک شته د مال پیژنګلو خلک شته یې ورته تاریخي یوه دا پیر تاریخ او پیر روخان نو بس دماغ په باندې څه چل کیږي چې دا خبره اورم ځکه چې ما خو ته وای چې د پښتنو اتلان دي او د موږ د اتلانو بي عزتي د موږ د اتلانو دغه پس پکاوي چې دي نو هغه څوک نشي زغمله نو د متعلق چې کوم د بایزید نومېدو پیر روشان باندې نه پیر روشان متعلق چې ډېر خبره مشهور دي باغې کې یو دا دوا عام خبره دادي چې د بداوي چې چرخ خو یو مارغو چې چاو خوړو دی هغه مطلب دا دی چې یاره مطلب پلندر لوټ مارچ دی دا جایزه دی او بس د زورور حق ته چې د نشانه کمزوري نه کوي سو واغشتو سو خورونو دا د لپاره حلال دی یو دا خبره وا او بل خو لګه ناروا غوند خبره ورپورې تړل شوې ده چې د بوي چې جیم واو نون ہے لکه سلور ټکی جنا کوي جنا دا سلور ټکی حساب کړی دي چې جنا خودي ګلونه هر څوک ته بویوینا یعنی کمیونزم اف وایفز کمیونزم اف پراپرټي چې دا خزا او جهادات چې د ټولو شریک ته او د ملکیت نه ده او بس ارڅوک ته ارچه تزي او خپل روا او ناروا دي کوي نو سړی اریان په دې باندې شي چې دا د 14مې او 15مې پیړۍ حالات دي چې موږ به بیانو په نن وخت کې د پښتنو معاشره په دې معاملې کې ډېر زیاته سنسټیو ده او څوک دا نشي کولای چې د چا د خزه نوم والی د خاص او نور خبره خو پرې ده په محفل کې نوم چا واغښتنو د غیبانه مرګونه شوې دي نو خبردار چې په هغه معاشره کې تاسو تصور کولی شي چې دا څه بسوکرازي هغه به یي چې یاره دا خزي چې دي دا د ما خزر تا خزر بل خزر دا ټوله دا په شریکه ده او دا د چا یو سړي خزر یو نه ده دا د ارچا خزر نو دا پروپاګاندا دا سه ناروا پروپاګاندا ورپسې شوې دي چې د دې مخنیوي په کار دی او د پیر روشان هغه اصلي تحریک چې دی هغه په دې پروپاګاندا کې دا کړی دی بل خبره مطلبي خبره دارا چې څنګه تاسو ګورئ سل کاله بنو امیہ تاریخ بنو امیہ حکومت کړي بیا ورپسې عباسیان رالو هغه بنو عباس هغه تقریبا 800 کال حکومت وکړو نو د بنو امیہ که څه کارو که څه بد کارو هغه بنو عباس په خپل رنگ کې اول لړلو لکه هغه د خشکاری دی بنو امیہ ظاهر هغه دشمنانو د دشمن صفات څوک نه کوي نو هغه به ولې صفات کولو او ارس د دنیا جان ګن چې د دنیا جان غلاظت چې هغه په بنو امیہ باندې ور تړلې ده عمده حال د پیر روخان تحریک سره شوه دی د مغولو په وخت کې نو لیکوال چې کوم دي سرکاري تاریخدانان چې کوم دي کوټ هیستورین چې کوم دي دلباري تاریخدانان چې کوم دي هغه د دنیا جان بد چې دي هغه پر روخانيانو باندې وشت دي او لکه رستو لکه نور تفصیل یادوم جهانگیر باچا لکه دا ما مخکې ذکر کړی دی کله چې د چا په وخت کې پښتنو د اصل د نسل خبرې شروع شوې هغه خو
خپل کتاب کې دا مغول دي ډېر مهذب دي ډېر تهذیب یافته دي لکه موږ ته د تاریخ پاڼو کې دی چې مغولو نه زیات سیویلایز څوک نشته هغه دا جوړ کو هغه بلډینګ جوړ کو دا جوړ کو هغه جوړ کو اتر به جوړول نورجهان او فلان کې یعنی د مغولو په صفاتو باندې د موږ هیستوري نه مړیږي هغه مغول چې دي هغه بل هغه تور مخي هغه د ګن ډک مخ چې دی هغه راته څوک نشي نو خبره مې دا کوله چې دا جهانگیر چې څوک چې راته یي هغه لکه خپل غورنیک د بابر غوندې مین اف لیټرز اوسه چې هغه توسه کې جهانگیری لیکلی دا خپل بیان لیکلی دی هغه په خپل کتاب کې کله د پیر روخان د مسیح احداث ذکر کړي روحانيانو مشر هغه وخت کې د جهانگیر په وخت کې احداث نو احداث پېښور قبضه کړو کندهار پورې روحانيان خوارو او د کابل تګراته کې ودرول نو کله چې دغه ذکر کړي نو هغه ما انګریزي ترجمه کتلی و دی ایول افغان ډاګ یا ایول ډاګ اف افغانز کړه ورته دای کړه یعنی اهداف ته بغیر د سپینا هغه بل خبر هغه نوم نه لیکي یوه مې کې نوم لیکل ور سره ویلي چې د افغانانو سپې هغه د پستا هغه خپل د ټول روزک کې چې چرته د اهداف نوم راځي نو هغه په ځای باندې هغه لیکي یعنی دومره د هغه پزړه کې کینه وا پښتنو د پاره روحانيانو د پاره نو د هغه نه بسړې څه ایکسپیکټ کی چې دای به روحانيانو څه چرته څه خلم لیکلي نو دا هغه بنیادی خبرې دي چې اوسو مې کولې د پیر روشان د خپل بیان نه اول او اوس پراشو پیر روشان ته د کانیګورم اوسیدونکو کانیګورم چې دی دا په ساوث وزیرستان کې دی او دلته کې د پښتنو سره اورمړم آباد دي دا اورمړو متعلق برکیانم ورته ای اورمړو ته او د ژبو کې راځي برګستاوم ورته لیکيږي ها د متعلق دا چې دا د محمود غزنوي د سره او ډېر زیاته الته اوسېدو او ډېر زیاته میړانه په جنگونو کې کولا کله چې په هندستان باندې حمله د کولا نو مخه ته وته نه داخله لکه دای بخبل توري پار جنگ کې سرګندې کړي د خپل میړانه سرګنده کړي دا نو هغه ترنا ډېر زیات خوشحال شو او ورته وی چې خپل خوخه زه آباد کړي نو دای چې د دلته رالو لکه بس دا زه خوشو او ورته چې را بس موږ دلته آبادی شو بیا دای کې د دای مشر چې کوم دی د کورنۍ مشر چې کوم دی هغه ابراهیم دانشمند نوميږي عالمو ډېر لوی عالمو نو ځکه ور سره چرته چې دغه نوم راغلی دی نو شیخ ابراهیم دانشمند هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابانو کې د حضرت ابو ایوب انصاری اولاد کې دا ایوب انصاری چې دی دا هغه چا کوړه چې لومبه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته چې کله هجرت کړي دي نو دا هغه دغه والا کیسه نه ده دا چې په کوته کې دل غواړم چې هغه کیس عبدالرشید والا غوندي هغه سه غپو فو والا کیسه نه ده ایوب انصاری چې دی بیا رستو راغله د عراق ته او د لکه د کبرم چې دی اومدل تکې دی نو د په اولاد کې نو د عراق نه هندستان ترالو د ابراهیم دانشمند خبره کوم هغه وخت کې لکه دا یو رواجو پیر پرستی ډیر وا پیر کامل به خلکو کتو نو د چې د هندستان ترالو نو هندستان کې د ملتان ته تللی دی ملتان دی اولیاء د خار په نوم باندې مشهور او شهرت لرلو نو الته کې شیخ بهاودین زکریا هغه وخت کې وندو هغه سره ډیره موده تیر کا بیا د هغه په وینا باندې د خو راغله دی وچیرا تبلیغ کوم اسلام تبلیغ کوم نو د هغه اولاد ته انصاریان ویل شي نو دا چې بایزید انصاری بایزید روخان یعنی یا نومي پیر روشانو لکه پیر روشان خو ظاهر ده لکه څنګه انګریزي کې ورته اپوسل اف لایټ یې کنه یعنی د رڼا خورولو والا انصاری ورته ځکه ویل کېږي بایزید انصاری چې د هغه د حضرت ایوب انصاری په اولاد کې خو د جنریشن راشدل تبع د رشوی دي نو بس اومدلته په دغه کې وکاني ګورم کې اوسېدل د
لودیانو په وخت کې ځنی برکیان چې دي دای بیا دلته کې لاندې را کوشو د کانیګورم نه وزیرستان نه لاندې واسم اکثر کتا سو ګوري نو دا پښتانه چې دا دوه کوره بو لکه په ژمي کې لاندې راځي او په وړي کې بیا برازي او دا دوه کوره حساب اوسم لکه ډیرو د خپل ملګری دي بچي شاګردان مو دي اېنه چې تاسو کې نو کوم د وزیرستان خلک چې دی غیبونو ترازي یا ډیر اسماعیل خان ته ټانک ترازي دا سه د خیبر ایجنسی خلک چې دي یو کورې په پاتې راکم شته بل کورې په پېښور کې شته نو دا اکثر پښتانه چې دي دا دوه کوره دي څوک چې لګ شتمن دا څه دی چې دي برکیان دی راغلي دي او پنجاب کې جلندر خواوشا مشته شوی دي دلته لکه د نیکر چې هغه شیخ محمد نومیدو هغه بل طرف د مور پلار چې هغه حاجی ابوبکر نومیدو دواړه پښتانو دواړه ترګورانو د په جلندر کې مشته شوی دي د شیخ محمد چې د ډېر اولاد ډېر زامن یو نو د یو د پاره د ابوبکر لور بیبي امینه یا ایمنه لکه سزینو کې امینه لیکل شوی دی او سزینو کې ایمنه لیکل شوی دی نو دا یو غوښتا نو بس د اکا یو لور وا نو ورته چې یاره لور خو در کوم خو څه پدای چې زوی بده دلته پاتې کیږي لکه ځان سره وکانی ګورم ته نه بوزي هغه ورته ټیک تا دا زوی چې ود په ځواني مرګ شو په ځواني کې مړ شو او د دې امانه چې دا کونډه شو نو بل د یو زوی لکه پښتنو کې خو په خوام دا رواج اوسو هم دا رواج خو تقریبا ختم دی خو چرته اوس هم دا رواج تا چې د رور په کونډه باندې اکثر لیور نکاح تړي امتلونه هم داسې شوي دي کنه چې کونډه د لیور پته مشو د بل خاون نم د بل میړه نم پاتې شو نو بس دا رواج خو عجیبه غوندې دي خو بس پته نشته چې د کومه راځي دا سوسایټي دا قبایلی سوسایټي دا نو بس په دې کې ظاهر د خپل بچي بهر وته ته نه پریدي نو د رور په خزه باندې بل د زوی چې په کانیګورم کې اوسېدو قاضي لکه خ تعلیم یافته کورنۍ ودا نو هغه عبد الله نومیدو نو عبد الله رالو او په ورندیار باندې کونډه ورندیار باندې نکاح وتړله د یو بل ټبر فاطمه نومیدا دا په کانیګورم کې و نو د اوس هغه نه یو زوی یعقوب نو د اوس د وکوره شو د په دې دغه کې د وکوره شو چې جلندر کې یو کور شو دلته کې د بي امنه شو ولته کې فاطمه شو نو د دې بي امنه نه په کال 1525 کې 1525 د ابراهیم لودي د لوی جنگ د پانی پت لوی جګړې د بابر د مغول د هغه لوی تاریخي جګړې نه یو کال مخکې د پیدا شوې ده او نوم په باندې بایزید پیش کې شول شو او بي ام نه چې وا مطلب جلندر کې وا خو ما چې څنګه و چې په 15م کې دیو شو او په 15م کې اړې غړې شروع شو ځکه چې مغول رالو او پښتانه په مخه کل نو خاص کر د پښتنو د لوی کورنۍ چې وي نو بیا د خپل ټاټو طرف ته بیا مخه شو ټول بس چې چا وس کېدو نو خپل ابای کلی ته ابای دغه ته ځان رسولو نو دا خیر بیا د لوی کیسه دا مشهور ده چې دینو پر روشان د خپل هغه پلار چې عبد الله هغه پکانی ګورم کې دلته کې یو بل ترو ور سره هغه د ټبر ټول چې دی د روان کلکانی ګورم تدلو چې د مغولو د اړي غړي کې د مغولو نزان بچ کی نو بلاره د جنید برلاس د بابر شې لاسو هغه په لاس پرې وته واغې اينه پر رشوت باندې ځان خلاص کو څه پیسې مې سي ورته ورته چې موږ د جنگ والا خلک نیو بس موږ خپل وطن ته واپس روان یو موږ ته لار راکې نو بس هغه ته رشوت ورکو دا رشوت چې نن کوم پاکستان کې ګرم دی نو بس د چرته د پاکستان د موږ د هیروګانو خبرې کیږي د مغولو نو حالت کې رشوت خبره څوک نه کوي چې د قافلې نه رشوت واغښتو نقد پیسې ته ناغښتې دي ثبوت شته نقد پیسې ته واغښتې څومره پیسې ورکړي شوې دي هغه ارسلې کړې شوې دا پیسې ته واغښتې او دای پرې شو الته چې لاړو نو لکه څنګه چې کورنۍ ویدا سه د دوه بنو گزاران خپلو کې ګرانو ټول ورځ به جګړه غوبلې بوي عبد الله نه خپل قاضي ټول ته کړه ټول ورځ به دای فیصله کولې پس بي امنا چې واغې سه مده تیر کا پس به ورته وی چې را د مادل ته کې گزاران نکړي ځان ته خلاص کو او زم بس خپل وطن ته خپل کوزه رااله جلندر ته رااله
بیا کمپیریټیولی لږ امن هم راغلی و او بایزید د پلار سره هلته کانیګورم کې پاتې شو نو بس د پلار په کور کې خو لکه د وړیکوالي راسې د یتیمانو غوندې ژوند کولو ځکه ظاهره د مور چې میره شي نو هغه بیا چرته ماشوم ته هغه مینه ورکوي نو ټوله مینه چې وه ماشومان دواړه که سبق ته مستول نو هغې کوشش په دا و چې یعقوب ته پریفرنس ورکړي او د باندې به یې کله کارونه کوه کله دا کوه کله هغه کوه مطلب دا و چې بس دغه میرا مور و نو بس ژوند دې څه د وړیکوالي ژوند دې څه ښه نه تېرېدو چې لږ ډېر لوی شو نو د ده په طبیعت کې د وړیکوالي راسې یو قسم ته هغه انګریزي کې چې ورته یي چې ډاون ټو ارث یعنی ډېره زیاته انکساري وه په طبیعت کې ډېره زیاته انکساري وه او د فقیرانو او د درویشانو صحبت په ډېر خوښولو او دا یو بله ډېره عجیبه خبره مې پکې دا لیدلې ده په دو باچا خان کې دواړو کې کامن وه چې باچا خان به هم هر وخت همدا خبره کوله چې د خدای د خدمت د خدای د مخلوق خدمت دا ان عبادت دی عمده د بایزید د ځوانۍ نه د وړیکوالي نه بیا د بوډاوالي پورې د عمده خبره کوله چې د خدای د مخلوق خدمت کولو جذبه چې دا اصلي پکار ده په انسان کې یعنی دا یو قسم ته د په خټه کې اشغلی شوی و خیر دا خو اخو خبره را لې پکې بیا دلته کې په دغه کې په کانیګورم کې د گزاره د پلار سره ګرانه شو ځکه چې پلار به کله چې بداسي قسم تاسو کړه غره هغه به د میرې مور د خو میرا مور هغه به د غي مرسته کول د غي طرف پای غشتو نو بس دا خیر خپل پلار ته و چې یاره ما چې دینو ما کومه سره تاسو سره جیدات کې غره تراکا او د ماته سره ژوند نه تیر ما د مور سره گزاران کې ژوند نه تیریږي نو بس پلار خو اول لنو خو بس بیا وی چې یاره مشرانو مرته چې یاره جګړه کو بلی دی ټوله ورې دغه نو بس تاسو وکړه چې د تخبري سویر کا نو بس ته خپل سویر کو دالته کې اوم د تر لور بل تر هغه لور شمسو بیبي نو مدا پاغي باندې نکاح تړل او بس ځان ته اوسېدل شروع کړ د اوم د پیر کامل په تلاش کې بیا د ترزوی چې هغه یو بل ترزوی شیخ اسماعیل هغه سره د خداداد زو هغه سره د ډیر زیات نږدې شو او په پلار باندې دا خبره ځکه خنه لګیدا چې هغه خپل کاږي هغه ورته ټول اوري وی چې یاره چې زم نو ته بل چې ته ویلې زه او د پلار سره د اصل کې هغه جدت د په مزغو کې په دې زړه لارتل د لپاره ګرانه و نو د په تلاش کې هغه یو بېچینی و په ذهن کې ګرځېدو پیر کامل په تلاش کې نو د خپل پلار نه د شیخ اسماعیل چې دا ورته ډیر زیات نږدې ښکارېدو د لاړو هغه ته لاړو هغه د وړو کې هغه تکي چې بتلو راتلو پلار په دې باندې خپه کېدو او هغه ته ورته وی چې شیخ اسماعیل چې د خو گمراه دی ځکه هغه دغه چې تعلیمات چې هغه د پلار خوشنو نو ورته وی چې دا چې دینو تم ورسره گمراه کېږي ولته باندې سي په دې موده کې د چې دینو د چيلې شروع کې ځکه چې لکه ما وړاندې مو وې چې هغه زمانہ د پیرای مریدای زمانہ وا نو د په طبيعت کې یو جدت او یو بېچینی وا او لوی خوب خوراک کم کو دوی چې نفس کشي شروع کا خپل نفس مړ کېدل شروع کو ځکه چې دوی چې د نفس چې دی دا ټولو کې غټ نقصان عمده انسان ته ورکي او په دې موده کې د طریقې د صوفیزم دا طریقې چې دي دا طریقې زده کېدل شروع کې او ځان ته بایزید مسکین خطاب خوش کو لکه خپل نوم په ځان باندې د خلکو ته وي چې بس مسکین ما نو څومره موده داسې چلی دا ډېر زره خپل آیا پایا چې وایا په غیر لاړه کا نو بس مجبور شو چې بیا د دنیاوي کارونو ته سنا صدقه وکي نو د اسونو تجارت خوش شو او د یو تجارتي قافلې سره کندهار ته روان شو نو په کندهار سره خواوشا کې مغولو کاردارانو ته مال ونیسلو او بیا ورته په دې دغه باندې مال داسې ورکو چې دوی سه د حکومت وی او درې مېسه مالکانو ته پریښوا په دې چې د لکه قافلې وال لاړو
پیرم خان ته شکایت وکړو خو هغه اس خوند رنګونه کو استنه جوړه نشو دا سیس لغونه بیا کنټروورشل دی س کتابونو کې دالي کلی شوی دي چې را د مرزا سلیمان چې د بدخشان حاکمو د التلاړو د تجارت په سلسله کې بدخشان ته تلیو بایزید د نورو خلکو سره تلو الته کې د بدخشان خواوشا کې داړې مارو چې د هغه ډاکا واچولا او د قافلې مال لوټ کو نو څنګه چې ورواجو د قافلې والا په جړه فریاد باندې باچا دربار ته پیښ شو لاړو فریاد کولو چې را موږ داسې په لار راتلو مسافر او شکمارو ولټلو نو الته کې چې کوم د وخت رواجو نو ټول په سجده پرې وته ورته لکه هغه کوم کوټ سجده چې وا هغه ورته وکا نو دیس از بایزید چې د چروته نو دیس از د ډیر زیات ډیسټرب کو او د پدی باندې سوچ شروع کو چې را دا خو چې د سجده خو یو خدای پاک ته روا ده نو دا ما ویل انسان ته سجده وکا نو دیس از هغه چینج چې په یو سړی کې یو چینج راځي ها د هغه چینج په د کې رالو او بس هغه واپس راتلو سره د یو ډیر لوی چله وستا چې څه خلک چې 15 کال چله دا او څه خلک چې د 15 کالو نم زیاته وا خو دې موده کې د کاشفته اورې کنه د مریدان چې دي د موده کې داوړو اکثریت چې داوړو علاقہ کې او داوړي مریدانو نو داوړ خو په ډېر شخلک دي خو ور سره نظریاتي تور سره ډېر سخت خلک هم دي هغه باندې ډېر زور واچولو غیر چا پیرا پیرانو دغه چې یاره دا خو ګمراه دی او د خدا خبرې کوي د خدای دی د دنه واوړی خو داوړو هر سره کلکه مرګرتیا کړی وا او چې نه بس لکه د 15 کال چې لید پستا د پیر کامل شو د پیر کامل وخت کې د خلکو چې څوک پدتا لیدو تا یا د قرار راتلو نو د دې خدمت د ټبر وکولو لکه زهر د خوراک مراک روټي اسخاق دا چې دا هغه ورته ورکولو نو پلار ته په دې باندې یو بیا ډېر لوی صدمه په دې باندې ورسېدا چې د انصاریانو بیبي د نورو خلکو خدمت ته کوي نو بس هغه څه خبره ورته ورو جمع کړي ها دا هغه وخت اما چې کوم ډومبه خبره کړی و چې هغه یې چې را د ججونه خو دې ګلونه چې ارسوک دا نو ویلي دوی چې را څنګه په نرانو باندې د علم حاصلېدل فرض دی داسې په زنانو باندې علم حاصل فرض دی د په چیلینه چروته د په کمپنۍ کې د په د چرته چې بده درس ورکولو چرته چې بده خبرې کولې نو دلته کې با جوائنٹ خلق بناستو لکه نارینا او خزه دا ټول په یو ځای ناشته په لوی اجره کې یا په لوی حال کې اس ستر پرده اعظم پښتنو کې خو ستر پرده روایتي پرده نه و خو د ورته بوي چې کومه حق د خصړو سړو د حق د خصوم دي نو راځي ما سره دا ټول خبرې په یو ځای کوي د دینه د پسې یو بل هو شروع شو چې وای دا خو د بدعتي شو خو ته چې تاسو راځي او د سړو سره په یو ځای باندې کېنئ یو ګناه دا و چې د خزه څنګه به ستر به دغه راځي او د خلکو خدمت کوي خلکو ته روټي ور کوي بل غټه ګناه دا شو چې څنګه خزه ته دی چې راځي کې نه او دا ارس چې دی دا په شریکي لکه مطلب دا ارس علم دا دغه نو په دې سيزونو باندې رو ورپسې دغه شروع شو ها لکه د په مریدانو کې مې څنګه وویل چې نر او خزه دواړه شامل دي بیا به دا ویل چې زه زما مریدان چې کوم یو دا په سم لار روان دي دا نور چې ټول دي دا گمراه دي او شرک کوي لکه دا سیز درې پاره لکه یو ډوګما جوړه شو یو دغه جوړه شو چې دوی چې ماده طریقه چې دا ټیک تا او د نورو خلکو طریقه چې دا غلطه ده بیا د مولایانو د علماء ورسره سخت مخالفت پیدا شو پلاس سره اختلاف زیات شو په دې خبرو باندې نو بس په دې ورځو کې د خپل خو د مریدانو د پیر روخان وي او په دې دوران کې اسماعیل چې د پیر چې د ترزوی هغه وفات شو نو د هغه دغه مریدان د سره رالو نو د نور مشهور شو ما څنګه چې اول وي چې د وړو کې خو بس د واحد پیرو او ډېر لوی رتبه حاصل کا ډېر لوی پاپولارټي حاصل کا نو د پلار تمبل نه ورکا چې را راشه او د ما سره د فرقه کې د ما سره دغه کې شامل شه
نو پلارې ورته نورم غوسه شو په دې باندې چې خد ما زوی او ما ته وته چل شي خبیا ورپسې مولایان واستولو ډېر زله سوسو زله هغه د سره مناظره وکي خو هغه مناظرو کې هغه کامیاب نشو او د سره خدای پاک ارټیکولیشن پکې ډېر زیات وته کې بیا خلکو په دې باندې اعتراضات شروع کړل خلکو وی چې یاره د دانه دی ویلي لکه دا یو داسې عجیب غونډه پرسنالټي دا چې فرام ډے 1 کنا کاغه وخت سره او اوس وخت سره کنټروورسیز دي د ډاګیر چا پیرا پاګه کې خلکو په یو دا اعتراض لګولو د باندې یو څو اعتراضانو چې یاره ته یې چې ما باندې وحی راځي جبرائیل علی السلام ما باندې راځي نو هغه خو پیغمبر علی السلام سره ختم شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پس دغه پیغمبري ختمه رتا ویلې دا دعوا کړی دا نو د ورته وی چې زدا نه یم چې ما باندې جبرائیل علی السلام راځي ما ته وحی راړي نه ما ویلې دي چرته ونه زدا یم زه خدایم چې ما ته الهام کیږي دا خام د یو عام سمپل غونډه دغه بوا چې خدای پاک دا یی چې ما د حکم نه بغیر پام رب نشواله نو که زه دا خبرې کوم کله ما د حرکت سکنات دي دا هم د خدای په خوخه دي که خدای نه غواړي نو زه خو نشم خوځېدی زه خو د ما ژبه به ګونګ شي نو تاسو لکه په دې باندې ځان پوه کوي چې دا ارس چې کوي نو دا اشرف المخلوقات چې ورته یي دا ارس چې کوي دا خدای پاک په مونږ باندې کوي نو دغه نه مولایان ورته داوي خو بیا ورته وی چې یاره ته چې زه مهدی ما او ته دا وی چې دا نور خلک منافقان دي دوه ورته وی چې ما خدا نه دی ویلي چرته چې زه مهدی ما دا ویلي دي چې زه هادی ما هادی او مهدی کې فرق دی ما دا نه دی ویلي چې زه مهدی ما زه هادی ما یعنی خلکو ته د حق لار شایم او دا ټول نور مخلوقات چې کوم چې په حق لار نه دي دا منافقان دي یا دا کافران دي دوی ورته ورسره دا وی چې خدای پاک چې څوک منافقان کړي دي منافقان دي او خدای پاک چې څوک کافران کړي دي کافران دي د قران شریف یو آیات هم دی کنه لکه پاغي کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک مخاطب دی هغه آیات کې ورته دا چې یاره اے محمد ته ویل خپکیږي دا خلق دتا لکه غي منل رسول الله صلی الله علیه وسلم بچر ته خپو وای پر اغلی داسې چې محمد ته ولې خپکیږي د چا زړونه چې تور شوی دي هغه ته نشي سپینولې نو د به چې یاره پر روشن به مونږ دا خبره کوله چې خدای پاک څوک منافقان کړي دي هغه منافقان دي چې څوک کافران کړي دي کافران دي اسو تاسو نشئ مسلمانونه خې خبرې په دې تحریک کې چې کومه وي هغه سیاسي دغه رستور اعظم خې خبرې چې کومه په دې تحریک کې وي هغه داو چې خیرات په بالکل نه قبلولو بالکل سوال نه پیدا کیږي چې چا بدتا پیسې راړي خیرات په ورکول نه بالکل نه بند وداسې او بل د منځونو د مولایان چې کوم امامتونه کوي یا د جماعتونو کې پیسې اخلي دغه کوي داسې بندو یعنی د امامتونو د مولای د به چې دا خو یو مذهبي فریضه ده پار چا باندې نو دې بس پیسې ویلې اخلي خیر هغه سيزونه میزونه چې دي هغه لکه ما څنګه چې وې چې د 1525 کې پیدا شوه دی او د 15 کالو په عمر کې بس د پیرکام د طریقت ټوله طریقې هغه واته طریقې چې کومې وي هغه په باندې تیر شوی دي او د پیر کامل شوه دی پیر روشن شوه دی نو بس هغه د پستا رو اثر په نورو علاقو کې خور شو د بنگشو په لار باندې د دوړو نه تیرا ترالو د تیرا د اورغزو د بنگشو په لار تیرا ترالو او په کوم ځای کې چې بتلو په کومه علاقہ چې براتلو دا ګرد دنیا به موریدان کېدل بیا د دې علاقې کې خپل اثر پرې شو هغه د پستا تیرا کې مستوره کې دی راو هغه د خلیلو ترالو د خلیلو نه ممندو ترالو او د ممندو نه داود زوتا نو په دې علاقہ کې مشهور شو یعنی تاسو وګورئ د داسې د وزیرستان را روان شو او رغزوتا بیا تیراتا بنگشو ته او رغزوتا تیراتا بیا د تیرانه کوزرا کوز شو او پېښور ترالو پېښور ویلي کې دغه شو په دې ورځو کې پېښور چې ودار کابل سره او حکیم مرزا چې محمد حکیم مرزا د په کابل باندې حکمرانو او اکبر په هندستان باندې حکمرانو نو د چې د لومبه لکه په دې وخت کې لا تر اوسه پورې سیاست نه راغله په دې وخت پورې دغه نور راغله خو لکه
د خلاف ملایان را پاسېدو بیا به ورپسې پروپاګانډې کړې دغه کړې نو مرزا حکیم د لاړو مرزا حکیم ته هلته هغه سره ملاقات هم وکړو او هغه عالمانو سره کېنولو مناظرې وکړې او په هغه ټولو مناظرو کې دی چې نو د وګټله د به لکه د جواب بچانه شو ورکولی نو هغه ویل کېږي داسې حالنامې مصنف دا یي چې مرزا حکیم دی ډېر په عزت سره را رخصت کو بیا نو د خلیلو نه د اشنغر طرف ته لاړو اشنغر کې میشته شو ولته خپلوي موکړي د یو لور کمال خاتون نومېدا هغه د پاینده خان یو نوموړی خان او د غزوی علي خان ته ورکا او د یو بل بادر خان لور خپل زوی ته وکا کشري زوی ته وکا جلال الدین ته خو دې باندې د ما یقین ځکه ناراضي چې زه په دې باندې د جلال الدین متعلق دار اغلی دي چې کله یو د لوی ټوپۍ مینه جنگ د پستا هغه کله اکبر د مغولو په لاس کې پریوتو نو هغه چې د واتو کالو ماشومو نو هغه د هغه ماشومواله چې وکړو د خاص وکړو نو هغه د سر پرې کېدونه بچ شو او اکبر ورته چې دا وړ کې ماشوم خو موږ ته بس نقصان را رسي نو بس جیل کې واچوي عمر کوي ما نو کاغه رشته هغه وخت کې د واتو کالو ماشوم نو دا هغه دغه چې کوم دی نو دا واده لکه شیخ عمر ته خو کړی و او دا جلال الدین واده چې دی دا په دې علاقہ کې زه په باندې لکه پورا دغه نه دلته د یو خلیفہ چې یو خپل مودود نومېدو هغه کندهار ته واستولو الته کاسی بډېچ د ترین قبيله خلکا دای موریدان شو بیا د کندهار نه د بلوچستان په لار سم ترالو او هلته سیدپور نومېزه او هلته کې میشته شو یو بل خلیفہ دولت نومېدو هغه خپل یو کتاب صراط التوحید ورکو او د اکبر بادشاہ دلبار ته واستولو بل یو خلیفہ یوسف هغه ته د بدخشان حاکم مرزا سلیمان ته واستولو او خپل یو بل کتاب فخر الطالبین ورته ورکو چې دا مرزا سلیمان ته ورسي یو بل خلیفہ ارزانی هغه هندستان ته واستولو چې هلته کې دا تاریخ چې دی هغه خور کی ها د وخت سره دلته کې یو بل د مخالفت شروع کیږي نو هغه پیر بابا او اخوند درویزه دواړه شروع کړي پیر بابا په بونیر کې او اخوند درویزه ور سره الته کې د سره ډېرې باز مباحثه وشوي او هغه په باندې نوم پیر تاریخ کې شو اوس پراشم لوګونه پیر بابا ته اخوند درویزه ته چې دا سوکو پیر بابا چې د دنوم سید علي ترمذی دی د پلار چې کمبر علي د مغولو سکه خورایو د همایون باچا سکه خورایو کله چې شیرشاه باچا د دلی تخت واغشتو کله چې شیر اگری تخت واغشتو په هندستان باندې هغه باچا شو او مغول د هندستان په مخه کړیو نو همایون خو سره د خپل کورنۍ د سند په لار باندې لاړو ایران ته لاړ دی خاص چې هو کابل ته لاړو ډیر او د کابل نه بره سنټرل ایشیا ته خپل ټاټو به تتلو نو پیر بابا د په پیښور کې د دس همصنفیان د مدرسې مرګري د په دلی کې په یو ځای هغه د ولیدو چې پیر بابا او کورنۍ په یو جمعات کې ډیره ده نو یې دی یوسف زو مشره یوسف زیو هغه ایران شو هغه ورته چې ته دلته سکے نو دای ورته چې را د اړې غړې د شیرشاه باچا چې دغه باچا شوه دی او مغولو پسې ګرځي بس مونږ کو تخت د هندستان نه هغه ورته چې خلک د هندستان نه چې تخت راځي او بر ځان سره بوتلو بونیر ته بوتلو نو الته کې د لګه موده کې علمیت خاوندو ډېر اثر رسوخ جوړ کو اخوند درویزه د تاجکو د پښتونو د تاجکو د بیا د پیر بابا موریدو او د چې د نو ازارخانی کې خخته د پېښور ازارخانی چې دا دلته کې شخص دی د چې د دوارو ډېر ارګنایزد مخالفت ځکه شروع کو چې لکه ظاهر ده په یو فقیر بل فقیر بد لګي نو په دې دوران کې د مغولو سره او د روحانيانو د نیغ پنيغه په ډغره ویرالل د کلپاڼۍ سره ډومبه جنگ شو مردان کلپاڼۍ سره هغه ته د اغاسپور جنگي او د هغه د پس نور جنگونه هم شوي دي خو د ډېر موده پس پر روشان ژوند نه د پاتې شوی او د 2.5 کال پس وفات شوی دی هغه د مړینې بیا ایر اف ډیت چې دی هغه باندې ډېر سخت اختلاف دی څخه لکه 1502 یم بولی او څخه لکه 1515 یم بولی او مطلب څوک چې د
1980 هجری کې وفات شوی دی، سي چې د 1993 هجری کې وفات شوی دی. چې تر اوسه پورې په باندې صحیح څېړنه نشي وي، دا چیز داسې دی چې دغه د خو په حال په ځوانۍ کې دغه شوی دی، ډېر زیات بوډاوالي پورې نه دی رسېدلی. بیا بل د اولاد چې کوم دی هغه پوریدار چې د اوه زامن یاد شي، چې د اوه زامنو مشر چې هغه عمر، بیا ورپسې نور الدین، خیر الدین، کمال الدین، جلاله یا جلال، دا ټولو کې کشر الاداد او دولت، او لور عمده یو کمال خاتون نومې ده. د پیر روشان د مرګ د پستا د مشر زوی چې د شیخ عمر د مشر شو، خو لږه موده په د پښتونخوا باندې هغه خپل اثر رسوخ چې دی د شیل لږه موده بچای، خو چرته داسې ثبوت نشته چې هغه کوینز یا خپل نوم باندې دغه کړی یا خطبه دغه کړی، خو بهرحال خپل مشري دغه کړی دا چې درې یونایټډ فورس د خلاف را پاسېدو. هغه کې یو یوسف زیو، حمزه خان یوسفزی د یوسفزو مشر، دویم ورپسې ګوجر او دریم ورپسې مغول. نو دای روحانیانو ورسره ډیره موده پورې دغه خو والی توري ورسره جنگولي توري والی، خدا دا کمباینډ فورسز چې دای دومره زور ورو، دای سره پیسام ډیره وا، دای سره وسایلم ډیرو، او د روحانیانو سره ورس په ورځ وسایل کمیدو، پیسې ورسره بالکل د نش په برابر وا، زلمی پکې چې هغه کمیدو، مریدان کمیدو. نو بس دای په دې باندې مجبور شو چې د دې ځنا کډه خپل کولټر خپل کډه والی او دای وزیرستان طرف ته تلو. نو د ثوابي ډیسټریکټ کې دا ټوپۍ مینې په دې ځکه یو ډېر لوی جګړه وشوه. په لوی جګړه کې دا کمباینډ فورسز چې د ګوجر خدای سره د لزاکو، هغه د لزاک ته اباسین نه پوریو، دا چچ علاقہ چې کومه ده دغه پکې راځي، ګوندل راځي، ازرو راځي، د دې علاقې کې د لزاک دی راو. نو د لزاک دوی سره لوزو کو چې را تاسو راشي، تاسو مشترک تر پورې وځي، نو موږ به مرسته وکړو او تاسو په دې علاقې باندې په خیر خیر سره لاړ شئ. ای واپس وزیرستان ته د وړو ته غوښتو. نو ای ورسره هم دوکاو کا، هغه ورسره ما کوم مرسته چې ورسره لوس کړو هغه ونکه رانل ورته په وخت باندې، او د خو د ګجرو او یوسفزو او د مغولو مشترکه فوج چې دای نو دای او دای هغه چې there was no match کنه، اس د دې مقابله نه وځه چې روحانيان لګو او غډېرو، خو روحانيان د نظریه خلکو او دای کې ډېر خونړې ډېر غټ خونړې جګړه وشوه. او په دې خونړۍ جګړه کې دوا یو کمال الدین او یو جلال، دا دوه چې دي زامن پاتې شو، نور 15 واړه زامن په دې میدان جنگ کې شهیدان شوي دي. او بیا ورسره دغه چې کوم دی هغه بیا دغه شوی دی لکه کنټروورشل دی چې اخوند درویزه یې چې دا خبره ماهر شو چې د مړی چې هغه روحانيانو ځان سره وړو، خپل علاقې ته وړو شخیدو لپاره، دې ځنه راوستو په تابوت کې ورسره. نو پیر د اخوند درویزه خپل بیان کې لیکي چې یاره هغه تابوت چې دی هغه سینتا لاوشو، او بیا هغه اومنتو او هغه راوستو او وېسې زلو، او یی چې هغه د کپړای کې وا هغه یو ګوجر چې دی هغه په کاڼي باندې وښتنو، بس تاسو نشو دی باسین چې پوتای ور واچولا. بل دغه دای چې نه دا غلطه ده، او هغه دای په جګړه کې سین کې لاو شوې ده، خو لاندې د اٹک د اوسنی اٹک کلانا لاندې چې د سین چې ده هغه ظاهر د لرګیو، نو هغه لرګی تابوتو، نو هغه را غورځول دي. نو البته کې سموریدان دي دوه هغه پیژندل دي چې د اخر پیر روخان مړ دي، نو هغه پټ پټه د ایدک تر رسول دي، ولته ایدک کې شخ کړي دي. بهرحال څنګه چې ما اول ویل دي په دې کې کنټروورسي ده. د بایزید ټبر چې شمشو هغه د یوسفزو پکیټ کې پریوتا، د زامنو سرونه ورته یوړو، پریکړي سرونه ورته یوړو. نو دا ډیره تاریخي خبره ده چې هغه د سترګو نوخ کې توي نه کې ورته ویل چې د زما زامن چې کوم دي دا پغلا یا کافری کې نه دمل شي چې زه په خپه شمه. افرین شدر باندې زامنو چې د خدای په لار محکم پاتې شوي، او خپ بادرای مو زامن چې دي هغه دغه کړی دي، هغه خپل سرونه مو ور کړی دي. نو دا بیا د جلالات چې دی جلال الدین کشره
هغه خپل مریدانو د اکبر باچا د جیل نوسته دی او تیراته رسول دی نو دغه هغه د اپریدو او د بنگشو په مرسته باندې د مغولو په ضد باندې د مبارزه چې وا د جاری ساتلی ده د جلاله د مرګ د پستا د هغه بیا زوی چې دی هغه هغه د اساس چې دی جاری ساتل دی بیا د احداد د مرګ د پسته د احداد خزه چې وا د شیخ عمر لور وا بیبي علای نومه ده دغه متعلق داستانونه ډېر دي چې خپل وخت د خاص یو نمونه وا یو مجسمه وا خو ډېره تکړه او ډېره بادره خزوا او ډومبي ځل د پښتنو په تاریخ کې د پښتنو باقاعده مشري چې چا کړی دا او داسې مشري کړی چې په جنگونو کې ورسره وا او فیصلې کړی دي هغه د بیبي علای وا او تر ډېره موده پورې د بیا د ژوندې پاتې نشو او د اغیز وی چې کوم دی بیا عبدالقادر هغه نومېدو نو د هغه وخت کې د اساس دی بسرورو دا تاریخم ختم دوشو بیا د هغه بچی چې دی هغه شاجان باچا چې د مغولو کومو هغه ورته الته کې په دکن کې جاګیرونه ماګیرونه ورکل او د دې ځای نه اوچت کل او بل دای بیا پیسیفای شوی او د دې تحریک ته ختمېدو ډېر وجوهات دي باغې کې غټ وجدا و چې پیسې ور سره پاتې نشوي ریسورسز بالکل ختم شو او بل غټه خبردارا چې کوم پاتې د بي بي لای د پستا کوم پاتې روشانيان چې هغه په خپلو کې لاندې وته نو بس خپلو کې لاندې د پښتنو به اتفاقی ټول عمر دی غي په تاوان باندې تمام شوی دا نو بس هغه تاس نه شو دړې وړي شو او بس بیا پاره کې یو کومه برخه چې هغه مغولو دلبار تلاړه نو هغه خو بیا مستره د غیم ستره تر ډېر مودو پورې پاتې شو او نور دغه چې دینو هغه بیا داسې تاریخ نشي مونته خو په پښتو ژبه باندې د دې ډېر غټ اثرات دي هغه کې لکه د خوان خبره ده چې د پښتو ټولو کې لومبه مکمل کتاب د نثر په شکل کې هغه د پیر روخان کتاب دی خیر البیان دا خیر البیان ډېر یو دلچسپ کتاب دی دا په سلورو ژبو کې لیکل شوی دی او سلورو ژبو مسلسل روانې دي یعنی د ترجمه نه د یو په اول یو مضمون په پښتو کې لیکلې بیا سلورو ژبې کومې دي پښتو فارسی عربي او هندي یا رښتا به ورته هغه وخت کې هغه وجه سوا پښتو دی بایزید خپل ژبه وا مورنۍ ژبه پښتو وا عربي چې وا د مذهبي ژبه وا فارسی چې وا د سرکاري ژبه وا او هندي یا رښتا چې وا د هندستان ژبه وا نو د خپل کوم تعلیمات چې دي دا ټول هندستان ته خورول غوښتو نو د غوړو غنل چې دا کتاب ز په سلور ژبو باندې ولیکم یعنی دا کتاب شته ما سره اوسم دا پروت دی دا انټرېسټینګ کتاب دی چې هغه کوم یو مضمون چې دی هغه پکې مسلسل بیان شوی دی خو پښتو نو هغه سره ته نه استفاده کولای شي چې چاته پښتو ورزي عربي ورزي فارسی ورزي او هندي ورزي ځکه چې اسه خو ته نه استفاده ځکه ګرانه ده چې دوه خبرې په پښتو کې ډېر سلور خبرې په پښتو کې دي بیا دوه خبرې په فارسی او عربي کې دي بیا یو خبره په هندي کې ده نو تر څو پورې چې چاته دا ټول ژبې نه ورزي هغه د کتاب نه صحیح استفاده نشي کولای خو صحیح خبردار چې د سلیمان ماکو تذکرہ الاولیاء خو اسه زوړ کتاب غنل کېږي پښتو کې خو هغه یو څو پانی دي چې پټه خزانه کې ورکړی شوی دي او دا چې دا مکمل کتاب او د دې کتاب مندل دا بیا ځان ته یو ډیره خوندوره کیسه ده چې هغه وخت کې لکه عبدالقادر چې مولانا عبدالقادر دا د پښتو اکیډمي ډایرکټر نو هغه دا کتاب مونته دی وغه څنګه مونته دی چې چا انګريز فوجي لکه څنګه چې ټول هندستان لوټل دي دا سې د پښتنو د علمیت د خزانه لوټل دي هغه ځان سره دا کتاب چې دی دا انګلند ته وړي انګلستان ته وړي دي هغه الته کې سکول اف اورینټل اینڈ افریقن سټډیز کې د ژبپوهانو کې ډېر لوی ژبپوه دی سر ډینیسن راس نومېدو هغه ته ورکړی دی سر ډینیسن راس مارګنسټا یو بل دی سکانډینیویانو هغه ته ورکړ دی ناروې پروفیسور مارګنسټا نومیږي هغه ته ورکړ دی هغه خپل استفاده ته نه کوله
نو هغه د متعلق دي کتاب متعلق څه تفصيلات ورکړي دي یو آرټیکل کې یو ریفرنس ورکړي دي په 1913 کې د جنگ نه یو سورې د جهاني جګړه دویمه جهاني جګړه لا نه شروع شوې دغه نه یو سورې د مخکې چې د آرټیکل چاپ شوی دی نو پاره کې د خیر البیان یو سو ریفرنس شته دی هغه پستا دوه پانی هغه کتلې دي هغه دوه پانو نه علاوه د کتاب ذکر او کتاب چرته نو چې چرته کېده مولانا صاحب لیکي چې په تلاش کې واجه چرته مونږ وته نو ظاهر د پښتو اکیډمۍ ته فندینګ هم کولو پیسې به مرا غونډولې نو د لار د انګلند کې په سواس لایبرری کتلې د ورپسې التم نشتا خو بیا غیر پسته په نور کومه لایبرری چې دی هغه کوم کتلې دی بیا التم نه دی مونته هغه ځنه دی تلې دی برلن ته جرمني ته تلې دی جرمني کې خپل مرګري وغی ته ویلې دي هغه په ذریعہ د لایبرری ته تللی دی ای لایبرری ورته ویلي دي چې را د دریم جهاني جګړه چې وا نو جرمني باندې چې کله دا کارپټ بامبینګ شروع شو نو هغه داسې کړی دي چې خپل د برلن نه دا کتابونه چې دي دا وست دي وړو خاریو کې تقسیم کړی دي نو پاغي کې ماربورګ کې د جرمني یو ماربورګ خار دی او بل ټوبنګن دی هغه دوه خاریو کې د برلن لایبرریانو کتابونه هغه د بمبارۍ نه د بچیدو لپاره وړي دي نو مولانا صاحب لیکي چې په ټوبنګن کې راته نږدې پرې وته او ما سره صرف 2 ورځې وي ولته کې د مخکې د پیژنګلو یو پروفیسور کرامر نومېدو پاکستان ته راغلی اوس سیمینار ته نو دوه ورته چې راځه بلار شم الته کې اچھا الته کې تل دی نو دغه په وساتت سره لایبرری ته تللی دی لایبرریان ته ویلي دي چې را تاسو سره داسې د پښتو مسودي کې مونږ کتل غواړو اخی ورته ویلي دي چې نور کټالاګینګ خودلته کړه د خلکو کټالاګ پتا ته مونږ شي وې ګورا خو شپږ مسودي داسې دي چې هغه دلته کې یو سټوډنټ په باندې کار کوي واغه ژبه چې دا پاغه باندې پوښونه چې دا کومه ژبه ده نو د ورته ویلي چې اول راته زاغه او شیخ د پسته بدل کو نو هغه سټوډنټ چې قدرتي هغه وخت کې هغه عمل تکي د لایبرری کې وخت ویلي دي هغه ورته وی چې تاسو کوم کتاب ګورئ نو دوی ورته نو مغشته چې خیر البیان نو هغه تل دی هغه الماری ته تل دی او چې لومبه کتاب کوم راوسته دی نو ورته چې ورکړي چې خیر البیان خدا دی نو مولانا صاحب چې په ما باندې را پیدل رالو ډېر خوشاله نه ځکه چې د دې کتاب نوم اوریدل څنګه چې د شیخ ملي دفتر ورکته د گجو خان تاریخ ورکته شته لیکل شته حواله شته چې دا کتابونه موجود دي چرته دي ترنه پورې پتهونه لګی دا عمدہ سي دي خیر البیان ذکر او کتاب چرته و نه چې چرته نه نو په موږ چلو شو نو بس راوایشتو هغه ورته بیا دغه مایکرو کاپی ورکا فوټ سټیټ به یو بل کې سم مایکروفیش دغه کاپی ورکا ورته او د پړومبي ولدانو نسوا او شپیتم کې چاپ کړي دي خودلته کې د ما یو ذاتی رائے ده ضروري نه چې تاسو دغه سره متفق کړئ هغه سره اختلاف کول شي هغه دار چې دا کتاب چې چاته ورکړی دی چې پاغه باندې ته علوم لیکا او دا کتاب لکه ته د تا په دغه کې نگرانی کړي دا چاپ شي نو هغه قدس مولانا صاحب دی دا قدس مولانا صاحب د موږ د کلی دی او دا د قاضي حسین احمد مشرور دی نو د قاضي حسین احمد نظریات یا د خود جماعت اسلامي خلکو او دایته لکه قدس مولانا ته د پیر روشان کتاب ورکېدل چې دا ته اډیټ کا او په دی باندې ته سریزه ولیکا نو هغه ورسره خواري خو ډېر کړی د خپل خیال مطابق خو کتاب چې دی پاره کې حواله چې هغه ورکې نو د چا ورکې زه په یا دغه ورکې د علامه ورکې زاغه غټیکتا ورسره د تذکرہ الابرار او اشرار او مخزن دا دواړه کتابونه چې دا د اخوندریزه لیکلي کتابونه دي چې کوم د پیر روخان په ضد باندې لیکلي دي نو د زه په حواله چې ورکې نو لکه ما چې څنګه اول خبر اوکا چې د مغولونو د پښتنو متعلق د سخوالي تم کېدل دا اسه غب شپته نو همدا سه مولانا صاحب ټیک تخپل ډېر لوی مولانا او علمیت په او ډېر کتابونه به لیکلي ډېر کارونه کړی دي خو د پیر روخان باندې کمنټري کېدل د پیر روخان سره او روحانيانو سره ډېر زیاتې دي ځکه چې هغه خو یو الریډي هغه چې پیر روخان ته کتو په کومه چشمه نو هغه چشمه د مینه او د احترام چشمه نه و نو هغه ته خبیا یو بل خبره چې کومه مشهور شوې ده
او بیا لکه ما چې څنګه یم چې دا د مثبت قسمتي ده چې دستاویزي ثبوتونه موږ نه لرو د هغې وجه دا ده چې پښتانه چې دي نو دوی ته قلم سره مینه لږه کمه ده. هغه دا ده چې دا خبره مشهوره ده چې د پیر روښان په مرګ باندې اخوند درویزه او پیر بابا د اعلانات وکړو چې چا سره د پیر روښان لیکلي کتابونه چا سره د پیر روښان لیکلي س کاغذونه هغه را جمع کړي او په هغې باندې هغه ډېرې غټې پیسې انعام اکرام چې دی د دې اعلان وکړو. نو هغه وخت کې کتابونه خو ډېر په سرمنه لیکل کېدو ډېر چې دی هغه په دغه باندې نو خلکو چې چا سره څه کتابونه وو یې راړوي او قیمت خیر البیان چې ونو یې چې 10,000 روپۍ او 10,000 اشرفۍ دا لکونه روپۍ وي او داسې د نورو کتابونو د نورم د پیر روښان او د روښانیانو ټولو ځکه چې دا خو یو پورا دغه شو مریدان هغه لیکل نو هغه یې ټول راجمع کړل او هغه ته اور ورته کو او د اسکندریه مصر د بغداد د اورونو ذکر هم اوریدل د چالتہ کې څنګه لایبرریانو ته کتابونو ته اور ورکړې شو او تر مودو تر پورې هغه اور مرشوي نه ځکه چې دومره کتابونه پکې سيزل شوي دي او د دې نه نیو خبر چې دا د پښتنو د پښتو او د پیر روښان دا کتابونه چې دي دا هم د پښتنو په مسکه د پښتنو په خاوره سيزل شوي دي کله شوي دي په کوم ځای کې شوي دي په کوم ښار کې شوي دي د دې ثبوت په اله راځي کچا د دې س ایویډنس اومونته یا د دې مکمل دستاویز چاته لاس ترالو خو بهرحال هغه سیس چې دی دا هغه سلام کوم د پیر روښان هغه مریدانو ته او هغه مینوالو ته چې د کوم آثار چې دي دا په سناسه شکل کې محفوظ ساتل دي. نو محمد نواز طاهر صاحب خو په روحي ادب کې لیکي د پیر روښان د کتابونو متعلق چې د هغه لیکي چې د تخلیقات چې کومو اته کتابونو ذکر کړی دی چې پیر روښان اته کتابونه لیکلي دي. نمونه دا دی یو خیر البیان دا ما چې ذکر وکړو د سره بل چې د صراط التوحید مقصود المؤمنین بل یادای چې واعظ و نصیحت بل چې د فخر الطالبین بل حلنامه بل مکتوبات یو د پنجابی کتاب دی هغه کې شلوک په هندۍ کې ویناګانو ته نو باجی دا د شلوک یعنی بایزید ویناګانې او یو بل اصلي دغه چې دی هغه رسم الخط پښتو نو هغه د دالی کې چې دا دغه خو چې کوم مستند حوالی دي هغه دا یو څو کتاب لیکي چې هغه کې خیر البیان دی هغه کې صراط التوحید دی مقصود المؤمنین دی او حلنامه خو دغه علي محمد مخلص لیکلی دی یو مرید او فخر الطالبین دی دا وحدت الوجود سره ریلیټډ نور دغه نو دا یو څلور 15 کتابه چې دي د باندې خو ټول خلک متفق دي چې دا د پیر روښان کتابونه دي خو مطلبي لومبه کتاب خیر البیان چې کوم دی دا یو یونیک کتاب دی او دا یو کلاسیک دی او بل لکه دا غون تقریبا یو نیم سل کاله د پیر روښان د مرګ د پستم دغه مریدان چې دي دغه د فرقې منلو والا چې دي هغه خپل شاعري هغه کې ارزانی دی مخلص دی دولت دی واصل دی دا ټول ارزانی خېش کو دا ټول د مریدانو صاحب دیوان شاعران دي او بلا کار کړی دی بلا چرته چې تاسو د پښتو او د دې په ځد باندې یا پیر بابا د مریدانو اخوند درویزه د غزوه او کریمداد هغه د کتابونه لیکلي دي یعنی کدا تاسو یې چې دا یو بل سره مبارزه دی یو بل سره دغه چې دا د پښتو ادب په ډېره ګټه باندې دا تمام شو ځکه چې پښتو ادب ته ډېر لوی کلاسیکس ورکل نو دې سره زه دا دغه په دې باندې بس کوم او که بیا څوک تاسو کوي نو کولای شي چې سماته معلومه ده سره شیر کوم او خبره هم دا ده چې دغه ته رښتې درغه پوری پیر روښان تاریخ سیاسي نه ګڼل کېدو کله چې د ډایرکټ مغولو سره دغه نه شروع کړی نو د ضرور دا ویلي دي دا فتوی ورکړي دي چې د مغولو مال چې دی د مغولو دغه چې دی دا په پښتنو باندې روا دی ځکه چې مغول یوزر پر دی د حکومت په پښتنو نه غشته دی او پښتنو باندې د په جبر باندې حکومت کوي نو چرته تاسو ته چې د مغولو مال په لاس باندې راځي نو دا د پښتنو لپاره حلال دی او دا تاسو لپاره روا دی
نو هغه یو خبره نه داسې دا جوړ شو چې یاره یو چرچ یو مارغو چا خوړو دی هغه په روخان دا ویلي دي چې د هر چا نه دا هیڅ داسې نه دی ویلي. ما خو د خپل کتابونه کتلي دي لکه څنګه چې مې اول وې د هغه متعلق څوک سوچ نشي کولی چې د د مزدق غوندې د کامن وایوز یا د کامن پراپرټي تصور ورکړی او یا دا ګناه دا وا چې هغه به چې را ما سره چې د علم فرض دی په خو باندې فرض دی په دغه باندې وې د مریدانو کې به خزم وې سړي به مو هغه محفلونه چې به هغه په یو ځای کې دو نو بس هغه د ګناه او د هغه نه مولایانو ته نه داسې جوړ کو او دا بل پروپاګاندا چې وا دا هیڅ حیثیت نه لري چې دا کومه ما وې او دا هغه څه دي چې په د باندې تور پورې شوی دی په روخان او روخانیانو باندې او دا د پیښور یونیورسيټي نه چې پلوصي کلی طرف ته دي نو دا څه مخبري دي دا لوی مخبري دي نو ډېر سیډنوال دا چې دا د روحانيانو مخبري دي ځکه د په پیښور باندې ډېر حکومت کړو نو دا هم د دې مخبري دي هم د دې مړي پکې شخص دي اوس دا د ارباب لنډي طرف ته کوټلا محسن خان طرف ته دلته کې څه قبرونه دي هغه یادې چې دا د روحانيانو مخبري دي روحانيانو قبرونه دي خدای دې نه د غیظ کې چې چا باندې دا لیکلي کتل خو نه دي شوی کتبه مدبي پینې دي لګیدلي نو بس دې سره د خپل بیان ختمو او بس چې اوس ډیره مننه وکړ تاسو ډیره مننه پروفیسور صاحب او اوس به موږ د خپل دغه سپیس کولاو د بیسټ لپاره د سوال جواب لپاره څوک سوال لري څوک څه تبصره لري هغه ته اجازه ته صرف یو خبره دا اضافه کول غواړم چې وکار صاحب ته بیا دي چې زه وکار صاحب په اول ځل موږ دواړه یو ځای دغه ته تلیو دا سره د ایدک ته تلیو ولته کې موږ دواړو یو ځای دغه تاریخي ځایونه په اول ځل باندې دواړه کتلیو نو ما چې دغه یو تاریخي موقع چې دا وکار صاحب د خپل تاریخي څېړنو په د پاره چې د وزیرستان په دوره موږ زموږ سره په هغه دوره کې شامل نو موږ په ځای باندې په اول ځل باندې دغه د پیروخان دغه چې دی تر تړلې دا یونه چې دی دا مونږه کتلو اوس به راشم ګورویک ته تلو کنه ګورویک ته هغه کور ته تلو د چلی زې مو کتلو هغه بیا وران شوی دی هغه د بمبارین شوی دی نو اوس دور سو راغلی ولته کې عمل ما دی نه تاسو کو ما ورته چې د پیروخان هغه کور شته چې لې زې کومه خو کته یاد یو تصویرونه ویستو کنه دی نو هغه راته بیا وی چې نه بمبارانو کې هغه لاندې کورونه چې سو هغه ټول وران شوی دي کنه بلکې هغه کوم یو دلبار ته هغه د اوسې قرآن چې پکې دا ډېر زبردست ذکر کو هغه کوم لوی کې تایید چې هغه یو دلبار ته چې تللی هغه بایزید هغه بل د پیروخانو بل بایزیدو هغه د ځنګلي زبو ځنګلي اوسې لوی کورونه پکې او په زرونو خورونو پکې لکه مطلب هغه اوم یې چې لوټلی شوی دي د کانو ګولې وی کې یاد دي نه هغه خو دغه سره وي هغه خو د ګورویک ته هغه زه خطا شوم لکه دلته چې مونږ تلو هغه خو د اکانو ګولې خو د فقیر پی والا لیکنه فقیر پی دغه ورته دا ټول تاریخ دا خو هغه قبر کې کډیا شي هغه د اوسایو دغه د ځنګلي بزو غړو خورونه وډیر شي هغه وی چې د تاسو کسي نه او د بایزید بستاني قبر دی هغه لاندې چې خو هغه لوټ مار شوی دی او بس زما صدر ته په خپل باندې هم چې چا دا لوټلې دي په ورستان مال چا لوټلې دي خو هغه لوټلې شوی دي هغه خورونه او چرته په اسلام آباد پندای کې د ډراینګ رومونو کې بلګیدلې چرته کې او هغه دغه چې کوم دی هغه دغه مران شوی دی هغه چې لیزه مران شوی دی نو اوس مونږه د دې سپیس طریقه کار دی چې اول ډاکټر صاحب چې نو سلوي 15 دقیقې خپل خبرو کې هغه نه پس بیا مونږه دا اوپن کو کولاو کو کڅوک سوال لري کڅوک تبصره لري هغه ته اجازه ته اول ټولو کې اول د مونږه عادل خان چې نو لاس پورته کړو عادل خان که تاسو سوال لري یا تبصره کول غواړي وکړ ته مونږ سره موجود دی بیا به زیات ځو جی عادل خان تاسو ان میوټ کړئ دغه ان میوټ کړئ الته که خبرې کول غواړئ نو ان میوټ کړئ ول خپل ځان ما خیال چې عادل خان زمونږ یا خبره نه اوري او جی ایم ال आवाज راځي او بالکل اوس راځي جی
ډېره مزیدار خبره مو وقار صاحب نو واورېدې. مونږ اکثر پیر روشان په د پښتنو اتلانو کې یعنی نوملو څنګه خوشحال بابا شو یا احمد شاه بابا شو دغه څنګه غیر مخکې پیر روشان مخلو. نو دا د یعنی د پښتنو نېشنلزم هغه پوینټ اف ویو سره د څومره اهمیت دی؟ جی دا څه دا چې لکه ما مخکې د دې ذکر وکړو چې د مغول غاصب ګڼل د وی چې مغولو د پښتنو نه حکومت اغشته دي او دای چې دی لکه دای هیڅ حق نه لري چې په دې ملک باندې دای حکومت کوي. نو د تحریک دومره غټ اثر خور شوی دی په پښتنو کې چې دای د مغولو نه کرکه شروع شوې ده. او که تاسو یاد شي د اکبر باچا په باچایي کې دا یو ذکر عام طور سره کیږي په دې بونیر په دې غرونو کې د ملندرای دره کې دلته کې یو ډېر لوی مغولي لشکر چې دی هغه تار پتار شوی دی او د اکبر هغه کوم 9 جیولز نورتن چې پاغي کې بیربل چې کومو د اکبر سره ډېر نږدې هغه پښتنو وجلې دي. نو دا شعور چې د پښتنو کې دا عمده روشانیا تحریک سره راغلی دی. هغه نه مخ کې لکه یوسفزی دا کوم ملکانان چې دای خو د بابر مغول سره مرګرتیا کړی و د لودیانو په وحالو کې. نو هغه دا سموده چې منځ کیو نو دای خپلو کې تعلقات ډېر خو عمده لپاره مغولي لشکر چې دی په دې علاقې کې به خوف او خطر روانو هغه دا نه غنلا او دلته ناصافي ورپسې داخله کړو شو او نه یوازې دا چې ماته ورکو بلکې نه ورتن کې ورته یو رتن او وجلو. نو خبردار چې دا ټوله پښتونخوا کې دا شور او غوغا چې دا د پیر روشان د مرګ د پستر د اولاد د بچو د مسو هغه مغول خوب ته نه دی پریشي پارام نه دی پریشي. نو دا ډومبه د نېشنلزم په نوم باندې لکه او د کمال دا چې دا یو عام سړی دی دا د چره دانه دی ویلي چې فلان کې باچا هغه د پاره مونږ دا جنگ کوو لکه دا دی یو پاپولر دغه تحریک چې ورته موومېنټ چې ورته ویل کیږي هغه د دې کې عام خلک شامل او هغه دا غوښتل چې مغول د خپل خاورنه ورکی هغه مغول غاصب ګڼل او د لپاره د فتوی ورکړي وی چې مغولو مال چې دا تاسو باندې روا دي نو ارڅوک ارچه ته چې د مغولو مال ویني هغه لوټل شي. نو مغول د په وخت کې لکه دا لوی لشکري چې دی مانسنګ دا د اکبر باچا د ملاتیرو د کمانډر ان چیف صرف نو د ملاتیرو هغه درې ځله راغله د پیښور ته او دلته روخانيانو نه پتیخ ته باندې تللی دی. نو دا شعور چې دی دا رومبي ځل دا دغه چې دی نو ځکه د تمون سرخیل یو پاینیر یو چې دا د نېشنلزم په نوم باندې رومبه موومېنټ ته وړومبه سړی دی چې خلکو ته دا شعور ورکو چې را ایزا دغه تاسو را پاسي او د خلکو په ضد باندې وتريږي. نه ما وقار صاحب وکیل شاه صاحب نه دا پوښتنه کوله چې بنیادی توګه باندې موږ پښتنو ته یو ډیسکورس په پاکستان کې کریټ کیږي چې پښتانه مولان دي پښتانه چې کوم دي مذهبيان دي پښتانه داسې دي موږ په تیر او دې طرف ته وکیل شاه صاحب په یو دغه کې اشاره کړې و په تیر سپیس کې چې موږ ډېر زیات مذهبي خلک یو یا افراطیت په موږ کې راغلي دي او زه اکثر په دې ریورس چې کوم دی د دې اگینست ارګومنت ورکوم اکثر چې موږ پنجابیانو سره یا سندیانو سره یا بلوچستان ملګرو سره موږ ډیبیټس کو یا دغه کو نغې ته زه دا خبره کوم چې په تیر 1400 کال کې کله چې د سیمې ته مذهب راغلی دی اسلام راغلی دی خصوصي توګه باندې نو دغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی نه پښتنو چې کوم دی نو یعنی داسې یو تحریک نه دی شروع کړی یا داسې یو تنظیم یا داسې یو جهاد یا داسې چې هغه پښتنو لیډ کړی وي. مثال په توګه دلته کې سیاسي دیوبند هم په هند کې جوړ شو جماعت اسلامي په لاهور کې جوړ شو تبلیغي مرکز په لاهور کې دی چې څومره مذهبي یا سیاسي ګوندونه دي میجورټي اکثریت چې کوم دی نو دغه طرف نه راغلي دي د مذهب په نوم باندې د قومي نظریه په نوم باندې ریاست هم پاکستان جوړ شو افغانستان نو سوات او نادر اوس چې دا ټول فینومینا مونږ ګورو نو مونږ ته زیاتره مذهب دغه طرف نه راځي او مونږ خلکو باندې یا د احمد شاه بابا په وخت کې شاه ولی الله خط لیکي او دته وی چراشه او د سره دا ټرایبل لیډرز وی یعنی کامل لیډرانو چې پای کې د ټولو قبيلو خلکو د سره او د پښتني قبيله لیډ کړو دی نو دته مونږ یو ټرایبل هدام مولانو یعنی طالب نو دغه انګل ته یا دی وخت کې نن سبا په کوم فینومینا یا پوسټ
90 70 80 چې کوم شوروي اتحاد راغی بیا راغی نه پس دلته کې امریکای عربو او د خلکو د مجاهدین اسامه بن لادن او چیچن ازبک د تاجک د ټول خلک راوستل ټوپکې ورکړل ولا نو دام په مونږ باندې امپوز کړی شو یعنی داسې مونږ یو تحریک نه وینو ایون ټي ټي پی یا تحریک طالبان افغانستان د پنجاب د پاکستان د فوج چې کوم دی یو پروجیکټ دی نو تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایي چې مونږ پښتنو کې د نامذهبي افراطیت د مونږ یو خاصه ده او په مونږ کې حالانکه مونږ په تاریخي توګه باندې مونږ خو یعنی دا تاسو پیر روخانو مونږ په دې ونکو چې مغل سره چې کوم خاطر مونږ خوشحال بابا په دې وجه کامل لیدل چې مغل سره نه خاطر نو که زمونږ یو مذهبي کس وي یا یو پیر وي هغه مغل سره نه خاطر مونږ هغه ونکو کم پیر وي هغه چې کوم دی نو مغل لا کار کړی مونږ دې سونکو نو تاسو داغه هغه ټوټل چې تاسو کوم ریډینګز کړی دي داغه کرک سره او بل تاسو ته یو دغه ریکوست دی چې کلم تاسو سپیس کوي داغه اخره کې یا په شورو کې تاسو د چې کم تجزیه کوي داغه ریفرنسز چې دي هغه مونږ ته وایي چې فیوچر کې کڅوک دی باندې کار کول غواړي چې هغه ته د پته سو کم سټوډنټس یې ریډ کی نو چې هغه ته د پته چې را ډاکټر صاحب چې کم دی نو ټول خبره د کم حوالو نه یې ریفرنسز یې سری ډیر مننه جی وکار زیاده داسې د بچي چې لکه ما خو شروع راته زوم دا یم پښتانه ایکستریمیست دي کوم شی چې کوي هغه بس لکه اعتدال پکې نشته کنه نو زه خو دا چې وام چې کله سورلسو میوټ کوي نو دا میوټ کوي نو خو بیا خپل سپیکر عادل خان که تاسو د خپل سپیکر میوټ کوي نو دا بخي جی نو کله راسي چې مذهب راغله دي نو دای پکې دومره ورننوتی دي چې از چې کوم عام طور سره یم چې اسلام نه په اول ژوند باندې دای کار کولو ته هم تیار نه دي او بس ایکسپلایټیشن د مذهب په نوم باندې د پښتنو ټول عمر شوه دي او کیږي روان دي ځکه چې مطلب سادهګان خلک هم دي او بس مخلص خلک دي او ایکستریمیست دي چې دا ټول سيزونه یو ځای شي نو بس دا بل سړی ډېر په اسانه دي مو مکانه ته نه جوړول مو پوزه ته نه جوړول شي چې کوم خواته تاوي الته تاوي دي شي دا کوم تحریکونه چې تاسو وې بالکل عمده سي دا لکه او د سره کمال پکې دار چې رواداری پکې هم شته ټالرنس پکې هم د ارچا نه زیات دی لکه دلته کې دا اوس سموده مخ کې دا یو مرګ شو چې هغه کوم مرګ چې دی یو دغه په دې باندې وژلو چې هغه لکه دغه کوم چې پاکستان حکومت غیر مسلم کړي دی هغه کوټ کې چې هغه الګ چې دی هغه سړی چې وښتل سپینه وړای سره کني نو دلته کې خو مذهبي رواداری په 1947 کې چې کومه شیلی شوی دا چې 93% مسلمانانو او صرف 0% نن مسلمانو او دلته کې قتل عام نه ده شوی واغه قتل عام په پنجاب کې شوی دی کډومبي مړی شوی دی هغه هم د کمبلپور په سټیشن باندې گاډي د پښتونخوا چې کوم گاډي تلو ریل گاډي تلو اندوانو سکان په هندستان ته روانو هغه گاډي چې د کمبلپور سټیشن باندې ودرول شو او د مسلم لیگ نېشنل گارد والا رالو 300 او هغه کې یو نیم سل 200 کسان چې دي هغه اوجل د پښتنو په خاور باندې دانه دي نو مذهبي رواداری خو پکې دومره ده خو ورسره کتا سو بل خو ګوري نو ګراوند ریالټي هغه ده چې کوم تحریک چې مذهب په نوم شروع شوی دلته کې نو هغه جړې وستل چې دي هغه نکېږي د افغانستان کې شخړه چې کله جوړه شو نو جهاد افغانستان نوم ورته ورکو او د هغه مشر قاضي حسین احمد کو ځکه قاضي حسین احمد کو چې هغه ته پته و چې دا ارسه چې دی او د پښتنو په خاور باندې جهاد کولو د پښتنو په خاور باندې داسیس کولو نو بس بدقسمتی دا د موجوده چې د مذهب په نوم باندې ایکسپلایټیشن کیږي او ارسو کو خو د مذهب نه مونږه وستې نشو ما کمیونستان ډېر لیدلې دي ډېر نږدې مرګري مو کمیونستانو خو چرته چې د غرازي نو د خلکو د یری یا ارس چې مونږ جمعه ته روان شې د مونږ سره سم گئی کنه کوي خدای خبر خوشحال بابا غ شعر دی د اورنګزیب متعلق ویل چې سر په سجده کې دی وای مونږ کوم خوشاله زړه ته نظر نکړي پکې سولات او منات په زړه کې ویلات او منات غوندي بوتانی خو سجدم کوي جمعه تمزي نو بس د پښتنو سوسایټي کې د سیده شکل شوی دی او کوم غواړو کنه غواړو د دې نه مونږ ځان وستې نشو ډیر مننه وکار ته فتیال خان او بیا غي نه پس ډاکټر سویل صاحب سلامونه سپیس کې ټول ناستو
مشرانو ته ډیر په درناوي سره ما دا پوښتنه کوله دلته ډاکټر صاحب خبره د ګرویګ وکا چې د پیروشان مرکز په ګرویګ کې نه هغه تاسو ما وې بیا کنه بیا مې وې رسو که تاسو اوریدلی ګرویګ کې د فقيري پی مرکز وو او د پیروشان مرکز کانی ګرومو نوم کې خطا خان نوم کې خطا شوم بخنه غواړم بیا یې تیراوه او دا چې و چې هغه یو ځای مونږ دا ټول ځایونه یو ځای کتلیو نو هغه مخکې رسته شو بیا ډاکټر صاحب د دې وضاحت وکړو چې نه هغه سمه ده مشکل موږ زه احمد پیرو خان کور تم تلو دي چې نه پدې کې ناشته مې دي چې نه پدې کې نو تصویرونه هم وستې دي او د اوسم چې څوک د کانی ګورم نراشي تر نه د پوس کوم چې غلوي ټانډل د کانی ګورم چشپا یو دومره لوی ټانډل دی پکې یخه هوا داسې چلیږي چې سړی وایي چې سیلای ده او ایریان عقل ایریان پاتې شي چې دا ټانډل جوړ کړي شوی څنګه دی ډېر اوږد ټانډل دی نو چې څوک د کانی ګورم نراشي نو لومبه ته پوسټ نه دا کوم چې هلکه کانی ګورم کې هغه ټانډل شته کې نشته نو بس دغه کې خطا شوم په نوم کې خطا شوم ډاکټر صاحب لږ عرض کوم ته د پیروشان د بچای مرکز چې وو د مرګ پس بیا تیراوه د پیروشان چې څو وخت فتیال خان تاسو خپل خبره جاری وساتئ فتیال خان تاسو خپل خبره جاری وساتئ ډاکټر سہیل صاحب تاسو خبره کولای شئ ډاکټر سہیل صاحب تاسو خپل دجی زما आवाज راځي تاسو ته جی بالکل جی ډاکټر صاحب تاسو आवाज راځي ډیره مننه سلامونه احترامات احمد خټک صاحب تاسو ته او وقار علي شاه صاحب تاسو ته زما سوال دا دی یا کومنټري ویل شي یا سوال ویل شي یو خدا چې پیروخان چې دی نو د په 400 کې ډیر وخت تیر کړی دی او دلته د یو شاګرد سره واده هم کړی دی نو زه وایم چې وقار صاحب په دغه زینو چې داغي نشاندهي شي چې دی دلته په 400 کې یا پاشنغر کې کم ځکه پاتې شوی دی نو دغه به زمونږه خوشبختی وي چې مونږ ته دغه علم وشي بل ما یو سیمینار د یو وطنه کال مخکې په د ارکایوز لایبرری کې اخیستنو پاغه کې یو کس شعر ویلو د قلندر صاحب یو شعر زمانه کې ویلو چې قلندر د دې دور باید دیم نو پاغه باندې سلیم راز صاحب دا خبر وکړه چې قلندر صاحب دا شعر لیکلی مو دا چاپ مو خو بیا وروسته په دې ډیر زیات ستومانو چې دا ما غلط لیکل دي نو ما وی چې تاسو ته د دې علم یو په دیم سره نه واچول نه مننه وي وقار صاحب تاسو خپل سپیکر میوټ کړئ سہیل دا شعر دوباره ویا هغه شعر داسې دی چې د مخزن پلویان مې ځکه یزید بولی قلندر د دې دور با یزید یم وی چې بیا په دې ستومانو چې دا د ولی لیکلی دا شعر نو بس ما ته خو د شعر پته راته نشته لري خو د کلندر صاحب کوم دغه چې د عقیده چې دا هغه بس ټولو ته معلومه وکنه لکه شاعرانو ته معلومه ده مونږ خلکو ته معلومه ده نو بس پس د مرګ په پیسه پاغي باندې سویل باس کو ها دا کولاډیر چې دی کولاډیر او کلپانای کولاډیر چې د دې ډیر زیات ذکر راغلی دی خو ماته تر نه پورې پتهونه لګیدا چې دا کوم کولاډیر کوم دی کې دی دا غلډیر نه دی یو سیس خو کلیر دی چې دا 400 کې د پلانګو مړانګو د علاقو طرف ته دا کولاډیر دی چرته کې ماته پته نشته صحیح بهرال کلپانای سره جګړې شوې دي کلپانای نوم زه په راغلی دی نو کلپانای خو لکه پورا د مردان کې 13 شوی دا په یو دی باندې خو نه دا کنه چې سړی دی دا وي چې دا خو
خوړ دی لوی خوړ دی او زه په دې پاتې شوی دی. خو د اغاسپور جګړه چې کومه ده ډومبه جګړه چې د مغولو سره شوې ده نو دا په دغه کې شوې ده کلپاڼی په غاړه باندې دلته کې چې کوم اوچت ځای دی نو ما په خیال خو دا جلاله سره چې سړی تیریږي را تیریږي نو دلته کې دا خوا طرف ته دا غرونه مونږ ښکاریږي. بل پیر روخان پاشنغر کې پاتې کېدل تقریبا 15 کاله و کاله تیر کړی دي دومره زیات وخت دلته اند تیر کړي هغه بیا په حق رسیدلې دي بیا زامن شیخ عمر چې دی سلور 15 کاله نو هغه دلته کې تیر کړی دي. خدا ما په ډومبي سر کې بالکل چې څنګه وای چې ډېر سيزونه لا ترسه په تیارو کې پراته دي سیړنه په پکار ده نو بس په دې سیس باندې دغه پکار ده چې د حکومت ته کوم ځای نه کړي دی د ټول دغه کوم ځای نه کړي دی دا مخکې مرګري وي چې تیرا کې دومره وخت نه دی تیر کړي تیرا کې بیا دغه احداث چې دی هغه وخت تیر کړی دی جلاله وخت تیر جلاله تیرا کې ری ارګنایز کړی دی دا تحریک ټول دغه چې دی دوباره شروع کړي جلاله د پلار د مرګ د پستا د تیرا نه شروع کړی دی خو پیر روخان تیرا کې ډیره موده نه تیر کړی هغه بنگوشو کې تیر کړی دی او رغزو کې تیر کړی دی او بیا کوزر راغلی او رغزي تیرا د علاقې کې تیر کړی بنگو بیا راغلی دی غلان د خلیل محمدو سره ډیره موده پاتې شوی دی. ډیره مننه وکړ چې به موږ سره روح الله موجود دی هغه که څه سوال لري احمد صاحب. ډیره زیاته مننه جناب خټک صاحب تاسو ته قدرمن استاد او ټولو اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه. زه خپله د سیاست او د تاریخ محصل یم او په دې وخت کې زده کړې کوم څېړنې کوم په ټوله کې که په لنډ ډول زه وایم چې د پښتنو کوم حاکمیت یا واک ته رسېدل موږ ګورو دا له یو مذهبي چوکاټ نه او د اسلامي چوکاټ نه رامنځته شوی ده یا پیر روخان هغه نه وروسته دغسې که دا لړۍ راواخلو تر اوسنیو طالبانو پورې کله چې د پښتنو بشپړ حاکمیت رامنځته کېږي دا په مذهبي ډول کې رامنځته کېږي. یعنی که موږ د ایرانیانو د تاریخ لیکونکو یاداشتونه ولولو یا د انګلیس مشهورو لیکوالانو او تاریخ لیکونکو یاداشتونه ولولو چې د پښتنو واک ته رسېدل په مذهبي ایډیالوژي کې سوي دي او د مذهب خواص دا دي چې هغه د یوه فرد یا د یوې ټولنې هغه شخصي او ټولنیزه حوزه وژني یعنی په دواړو حوزو کې مداخله کوي. یعنی د پښتون کلچر وژلی ده د پښتون زغم یې له منځه وړی ده او د پښتنو افغاني روایتونه یا کلچر کوم روایتونه چې دوی لرل هغه په مذهبي روایتونو باندې بدل شوی. نو ما پوښتنه دا ده چې موږ که تاریخ مطالعه کوو خو د دې لپاره مطالعه کوو چې رونانده سو او ښه پیشبیني وکړی سو. یعنی ډېر تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې د سیاست تیر ته تاریخ وایو او نن ورځې ته سیاست وایو د تاریخ. نو اوسنی کوم ناخوال یا کوم متشدد سیاسي نظم چې په افغانستان کې رامنځته شوی دا د همغه مذهبي پړاو او د مذهبي حکایت له لوري را شوی ده د پښتنو په منځ کې. موږ څه ډول کولی شو پښتانه چې دغه تاریخ چې موږ لرو یا هغه یوازینی یو روایت کې چې متشدد روایت ده د پښتنو چې په هغه کې قدرت ته رسېدی سي او بغیر له هغه نه نشي کولی چې حاکم سي یا یو سټیټ رامنځته کړي څنګه کولی شو دغه روایت چینج کو په تاریخي لحاظ باندې تاسو چې کوم استادان یا کوم ریسرچ کوئ یا هغه د پښتنو اوسنی کوم پوتانشیل چې ګورئ کوم نیرو چې ګورئ آیا دا د دې توانایي لري چې دغه لیبرال سټیټ رامنځته کړي دا نوی سټیټ رامنځته کړي چې هغه ازادیو ته احترام لري هغه ټالرانس لري هغه کې نورې نوي روایتونه موجود دي چې د پښتنو د پرمختګ او د پښتنو د تحول سبب سي. موږ هم په تاریخي لحاظ باندې دا منو چې د ډي ان اے د یو جامعه یا کلچر د یو جامعه دا په ډیر سختۍ چینج کیږي ځکه کلچر یو ډیر دروند شی ده یو ډیر دروند حرکت ده دا په یو ورځ کې په یو کال کې په څو کالو کې نه کیږي دا یو دوامداره تدریجي
حرکت ته ضرورت لري او باید د دې حرکت ترڅنګ د دې چرخې تر شا باید یو منظمه هدایت شوې ډلې ناسته وي چې ډي ان اے د یوې ټولنې یا کلچر د یوې ټولنې چینج کړي. په اوس وخت کې کومه ډله یا کوم اشخاص یا کوم لوري کولی شي چې د پښتنو دغه متشدده او افراطي ډي ان اے یا کلچر چینج کړي او نوي روایت ته لاړ شو؟ دا ما پوښتنه ده. تشکر. ډېره مننه احمد صاحب، ډېر بنیادي سوال دی وکړو او که تاسو د ډاکټر صاحب تیر سپیسونه مو واورئ نو تاسو ته به پکې ډېرې خبرې د تاسو د جواب سلسله کې تفصیل سره خو نه خو په اجزاو کې ملاو شي. جی ډاکټر صاحب د احمد روح الله بچې دا تا چې کومې خبرې وکړو دا د ټولو د زړه خبرې دي، خو خبره دا ده چې څنګه به یې کوو. دا ګوره دې کې د موږ خو یو کوشش ته چې کوي لګیا یو که نه، خو هماغې طرف ته مو بوځو چې خپل تاریخ نه مو خبر کو، د خپل نوزت نه مو خبر کو. او لکه د موږ سره خو چې کوم اتلان دي، کامی اتلان دي، نو هغوی خو به ډېرې پراخې سینې لرلې. که امان الله خان ګورې او که باچا خان ګورې که نه، نو هغوی خو د متشدد لاره چې کومه ده هغه یې نه خوښوله. ما امان الله خان ډېر سټډي کړی مې دی، خپله مې په استادۍ کې مې ویلې، په شاګردۍ کې مې ویلې دی. هغه ته چې کله په جلال آباد دلته کې د اخیری 29 کال کې کومې 13 جنکۍ چې هغه ترکیه ته د ډاکټرۍ تعلیم دپاره استولې لګیاو، هغې باندې دلته کې د پښتنو په دې سیمه کې یو هو جوړ شو. هغه کو ایجوکیشن ته دا ناستولې، هغه ایکسکلوسیولی د جنکو تعلیم کالجونو هغې ته استولې. د اتاتورک سره خبره شوې وه، دغه یې شوې وه. هغه د شینوارو داسې وکړل د سپین پوستو د فرنګي په لمسه باندې چې دوی وی چې یاره موږ د جنکۍ بهر وتو ته نه پریدو او دا لاره ورته نیسو. د جلال آباد او د کابل او د پېښور د منځ، د جلال آباد منځ کې راځي، کابل او د پېښور د رابطه چې دا مونږ کټ کوو چې د جنکۍ رانه لارې نشي. دوی چې څه وخت راغلي دي دا لاره بندوله، خبر شوي دي چې هغه قافله خو چې د پرون تللی ده هغه پېښور ته رسېدلې ده. هغه موټر چې وي کومو کې چې جنکۍ هغه یې استولې هغه د د اندازې نه زیاتې تیزې وې او هغه یې لاړې پېښور ته ورسېدې. نو په غوسه کې دی په جلال آباد ښار باندې ور پرېوتو او هلته یې حمله وکړه. نو د جلال آباد والي چې و هغه امان الله خان ته ټلیفون وکړو او وایي چې په ما باندې حمله وشوه او ته اجازت راکړه چې دا حمله زه وتنبوم. نو هغه ورته اجازت ورته وی چې د یو پښتون وینه تویدل، ځکه چې د خوست بغاوت چې شوی په 1940 کې هغې کې 2000 نه زیات خلک چې هغه شهیدان شوي پښتانه خوستیان، هغه وی چې یاره د یو افغاني د یو وطني د یو بچي وینه تویدل چې دا د ما لپاره چې دی د ما د کرسۍ نه د ما د تخت نه زیاته ګرانه ده. نو دې لپاره هغه اجازت ور نه کو ورته، خا د پښتنو د وینې تویدو اجازت ور نه کو. کنینو هغه حاکم او هغه زور لرلو او هغه سره قوا وه، هغه سره ټینکونه، هغه سره توپې، هغه سره جهازونه، دومره د شینوارو بغاوت دومره لوی بغاوت نو چې یاره هغه کرش کولی نه شو. خو هغه ته د خپلو بچو د پښتنو وینه تویدل چې وه دا ورته حرام ښکارېده، دا ورته نو هغه باندې هغه سیس خور شو، نور وطن ته لاړو او هغه په تخت پرې شو، لاړو تخت او تاج دواړو ته خدای پاماني وو، کندهار ته لاړو، کندهار نه رالو بمبئی ته، ایټالیا ته لاړو، هلته ټول عمر اوسېدو دپاره. ښه د باچا خان ټول عمر تاسو وګورئ هغه هم د عدم تشدد خبرې کوي. پاتې شوه چې د امان الله خان او د باچا خان دا خبرې د اوس وخت سره څومره ریلیونټ دي. نو خبره دا ده چې عدم تشدد دا د هر وخت لپاره ریلیونټ دی. دا د یو پیړۍ خبره نه ده، دا د یو لسیزې خبره نه ده، دا د سل کالونو خبره نه ده، دا د مسلو حل د عدم تشدد دی. په افغانستان کې مونږ وکتو دا 45 کاله راسې دا کوم دا غند روان دی، زرګا لکا خلک پکې بیکوره شو، زرګا خلک پکې شهیدان شو، زلمی پکې لاړو. خو د دې حل جنگ نه دی، د جنگ سره نور تشدد زیاتیږي. د دې حل چې دی دا ناسته دی او خپلو کې خبرې کول دي او تعلیم دی. تعلیم چې تر څو پورې نه په دې سیس باندې نه پوهیږي خلک، خو د تعلیم سره سره ما په خیال خو د دې حل دا دی چې خپلو کې تر څو پورې چې واکمنان ناس ني په خپلو کې د خبرې باندې
بار بار زور راړم چې زه تو بل او بل به پکې نه راځو چې موږ به ډیکټیشن نه ورکو دا خپل کور به خپل سمېدل غواړي. نو ما په خیال چې خبرې وکړو یو بل سره به ګیلیم وي مانیم وي خو څه ناسه نتیجه چې دا غندنې بم وي اوستاینې بم وي خو اخر کې به څه ناسه نتیجه راوځي کده یو میټینګ نه کده دویمه میټینګ نه لاسو جرګو د پاستا او پښتنو کې خو جرګه شته کنه په اسلام کې خو جرګه شته او پښتنو کې خو جرګه شته کنه نو ولې هغه طرف ته موږ ناراضو وغه ته ځکه چې چا په زور باندې حکومت اغشتره څوک تعلیم نه مني څوک دغه نه مني نو هغه بیا جرګه وغه عام خبرې چرته بني. نو بس د ما په خیال خوسم دي حل چې د هغه خپلو کې ناشته دي او خپل زبرتا اورم ته به ما اوري ګیلې بم کو غندره بم کو خو په اخر کې به په نتیجه باندې روزو او د عدم تشدد لار چې دا کومل بچا خان چې ټول عمر د عدم تشدد خبره کړې دا او هغه لار ده ځکه چې جنگ په جنگ باندې نه ختميږي او دا تشدد دا په دې خطه کې امن چې راځي په ټول ملک کې چې امن راځي نو دا به عدم تشدد راوړي. ډېر مننه وکړ چې تاسو خاطر صاحب وبخې زه یو کومنټ لرم. بالکل اوکي دا اریکا چونویت یو میرمنه ده په انګلستان کې استاد ده والته ډېر کې لیکنې کوي د انقلابونو او د مدني اعتراضونو نافرمانیو برخه کې د یو کال مخکې یو کتاب ولیکه او پیغه کې دغه عدم تشدد مبارزه په دې پړه یو سل کلن تاریخ روایت کړی ده. اول ته دا ویلي چې د درېمې نړۍ هیوادونو کې د عدم تشدد کوم مبارزه شوې ده د کوم نتیجه لاس نه راوړي ولې په هغه هیوادونو کې چې هغه سیولایز دي هغه خلک توانمند دي خلک زده کړې کړي دي او هغوی توانایي د مالیاتو یا ټکس لري یا سټیټ سره کوي چې یو کانټراکټ ساين کی په هغه هیوادونو کې امکان لري چې دغسې اعتراضونه چې هغه متشدد نه وي هغه کامیابی ته ورسیږي او ډېر مثالونه هم راوړي دي او د دې دا نوې کتاب همیشه دا خو بچي یو داسې پاسته چار سړی به خپل رائے لري کنه زه خو چې تاریخ د استاد په حیثیت سره د سیسته ګورم زه د دې سره بالکل اتفاق ځکه نه لرم ک نیلسن منډیلا خپل تاریخ چلولې دی نو اخر کې دې ته مجبور و چې د عدم تشدد لارې تراشي ک مهاتما ګاندھی د هندستان ازادي اغشتي دا نو په عدم تشدد اغشتي دا فرنګي چا په زور باندې د دې وطن نه نشو وسته نو بس زما ماته خدای د مثال مخامخ ښکاری رولاته امدته یو منټ یو دقیقه صبر وکي وکړ چې خپل خبره مکمل کی بیا تاسو ته موقع درکو ها نو زما په خیال باندې خدا دواړه مثالونه چې دي دا د عدم تشدد دي ځکه چې تشدد په زور باندې خودل تکي کامیابی نشو کېدی. ډېر مننه وکړ چې امدته تاسو خبره وکړه او تاسو راي مخه تراله تاسو لګ دا چا دا کتاب لیکل هغه سکالر نوم ک تاسو دوباره دا اریکا چونویت یو میرمنه ده. ډېر مننه ګوره دا اکیډمیک باسونه دي کنه دا علمی باسونه دي ځنې خلک چې دی هغه به یو پهلو ته په یو نظر ګوري بل کسب ورته په بل نظر ګوري نو په دې باندې سوشل ساينسز کې چې دی نو یو شی مطمئن دی سوشل ساينسز کې همیشه چې دی نو د دغه گنجائش تا د نظرثانی گنجائش تا د حقایقو د دوباره د کتنې گنجائش تا او ورسره چې دی نو څومره چې نوی تحقیقات کیږي نوی خبره مې سترازي دومره چې دانو د خلکو په علم کې اضافه کیږي نو زه دا نوې مدابسته او نن په پښتنو کې په پښتنو په سیمه کې کاغه بر دي کختري دا ډېر جدي بحث دی چې آیا زموږ د مسلو حل چې دی هغه د جدوجه د مسله وسلواله مبارزه ده او کنا د عدم تشدد سولېزه دغه طریقه ده دا یو بیسټ چې دا نه ختمېدونکې بیسټ او دی بیسټ کې د ستاسو عالمانو سهیل ته خبره کوله مله جی سهیل ته چې دا حلنامه چې کوم کتاب اوس پښتو اکیډمي والا چاپ کړی دی په دې کې د ډېرو زینو نمونه چې دي
هغه په ګوته کړی دي. لکه د اشنغر کې چې دا تحریک کله چلیږي نو د اشنغر د ډیرو دغه دای ور سره حاشیه کې لیکلي دي چې موجوده فلان کې کله کنه نو هغه کتاب کو ګوري هغه ګټور دی د لپاره حالنامه اوس پښتو اکیډمي چې چاپ کړی دا غټ کتاب دی دا یو یادو مورته. ډیره مننه پروفیسور صاحب دا وګوري صرف احمدزي صاحب او وقار صاحب دا چې دی چې نن سبا دا زمونږ د بیس چې څومره ډیسکورس ته څومره بیس او مباحثه ده په پښتنو کې دا د هغې یو بنیادي د بحث یو بنیادي نقطه دا ده چې آیا زمونږ د مسلو حل سوله ییزه مبارزه ده او که نه وسله مبارزه ده. نو دې کې د ستاسو غوندې عالمان او لوستونکي او خبرلوسه به خپل رول ادا کوي. ضیا صاحب هم په دې کې کله نه کله لګیا وي څه نه څه خبرې کوي. دغه رنګ نور زمونږ ډېر ښه ملګري او دوستان ناست دي. زه اوس موسی ته ورځم. موسی ورور تاسو خپله خبره وکړئ او هغې نه پس چې دی نه بیا که بل څوک نه نو موږ دا بحث بیا دغه کوو ختموو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ټول د سپیس ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه د پتیال خان په نوم چې کوم دغه دی دغه سړي ته ما میسج کړی دی که دا زما میسج وګوري دا به ښه خبره وي او له دغه سره کار وي دا خبره مه کوله او میسج مې ورته کړی دی د وټساپ نمبر مې ځینې ښه دی. او بل مې دا خبره کوله چې د عدم تشدد په اړه چې کوم د عدم تشدد مبارزې په هکله دغه ډاکټر سید عالم مسعود صاحب یو ویډیو کړی وله تیر کال هغه کې هغه ویلو چې په هندوستان کې چې دلته د عدم تشدد د خلاف مبارزې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه دغه ډېر راویان هلته د یاد کړي دي. هغه د کتابو هغه چې منصرف چا چې کتابونه لیکلي دي ډېر دلیلونه یې فکر کړي دي دا یې ویلي چې د عدم تشدد مبارزه چې چا کړې ده هغه لوی خلک دي او څوک چې په مقابل کې درېدل دي هغه هم لوی خلک دي هغه هم واړه خلک نه دي. نو هغې کې د هندوستان مثال د دا ورکړی دی چې په هندوستان کې عدم تشدد چې وایي هغه په حال عدم تشدد وایي او بل دا چې وایي په هغه ریاست کې د فرنګي پر ریاست کې یو څه دغه همدردي هم شتون لري. په پاکستان کې خو یو دا دی چې د پاکستان چې کله منځته راغلی دی دلته عدم تشدد په حال نه دی سوی او بل دا دی چې دغه یو فاسیسټ ریاست په دا کې عدم تشدد نتیجه نشي ورکولی. هغه خو دا خبره کړې ده یا دغه خبره د باقي ستاسو خپل نظر دی او زما پوښتنه دغه د بنیادي پوښتنه زه دا کوم له دغه استاد څخه چې استاد صاحب دلته اوس په محکومه پښتونخوا کې خو مسله دا ده چې دلته موږ خپل تاریخ نه لرو. اول خو زموږ ټولنه تقریبا 80% غیر تعلیم معتاد له تعلیم څخه زموږ ماشومان 80% یا 80% خو خامخا بهر دي. زموږ نجونه او ماشومان چې تعلیم نه کوي او هغه کم تعلیم چې کیږي هغه تعلیم هم زموږ خلاف ذهنیت جوړوي د پښتون جغرافیې د پښتون کلتور د پښتون تاریخ. نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې موږ پښتانه پر یو ځای باندې راټول سو موږ د خپل وطن د ستونزو حل راوباسو چې زموږ 40 سلنه یا 10 سلنه خلک تعلیمونه کوي او هغه کې هم موږ ته 15 سلنه هم په کار باندې نه راځي په هغه کې هم 15 سلنه یا 10 سلنه هغه بیرته د پنجاب ملاتړي جوړیږي. مننه کوم خوشاله ډېره مننه. وقار صاحب یو منټ د فتیال خبره مو ورونو بس بیا تاسو ټولو ته یو ځای جواب ورکړئ. جی فتیال صاحب فتیال خان تاسو سپیکر ځان ته آن کړئ. فتیال خان تاسو سپیکر ځان ته کولاو کوي تاسو سره مایک ته. فتیال خان تاسو لاس پورته کړی دی مونږ تاسو اورو خو دا اواز د غږ د نه راځي هلته غږ کولاو کا. فتیال خان خپل غږ کولاو. جی اوس کولاو شو اواز راځي. ای مله اجازه شته چې یو خبره وکړو؟ بالکل اجازت ته. زما غږ در رسېږي؟ بالکل راځي غږ دې راځي. ما دا پوښتنه کوله چې دلته د تشدد او عدم تشدد خبره روانه ده. زما سوال دا دی چې اوله د پښتنو قضیه معلومه سي چې د پښتانه قضیه د څه شي بیا د دغه د حل خبره بات کېده چې موږ قضیه وپېژنو چې آیا د پښتانه کومه قضیه د پښتانه د څه دپاره راجګ شوي دي غواړي څه مقاصد څه دي. نو بیا به له هغه پس پر دې باندې خبره کوي چې آیا د دغه حل تشدد دی که عدم تشدد دی او چې موږ په قضیه نه یو پوه نو موږ عدم تشدد او تشدد څنګه سره بیانوو. نو زه دا عرض کوم د مشرانو ته چې پر قضیه یې ور خبره وشي چې د پښتنو قضیه څه ده دعوا یې څه ده یا پښتانه د څه دپاره راجګ سو. پښتانه خو نه دي راجګ سوي. پښتانه خو له ننه څخه 140 کاله مخکې چې وطن یې تقسیم سو پښتنو ټوپکو ته لاس که.
هغه ادب معلوم دی. نو پر دې اوس ته یو قضیه بیان سي چې قضیه څه ده، موږ څه غواړو. بالکل فتیال خان ډیره مننه. موږ د خپلو مسلو حل څه نه غواړو. زموږ دعوا دلته د جغرافیې ده او که د چریو ده، دغه مسله چې حل سي. صحیح شو، ډیره مننه فتیال خان. زموږ مشکل څه شي دی فتیال خان؟ او که چیرې زموږ مشکل چرې او روډونه دي، سکولونه دي، نو دا خو پیرنګي ډېر ښه خدمات وړاندې کول، موږ ولې ورسره جنګېدو؟ تر دې پنجابي خو پیرنګي ډېر خدمات کړي دي او ډېر خدمات یې وړاندې کول تر هغه ډېر ښه، نو موږ ولې بیا ورسره جنګېدو؟ بالکل فتیال خان، تاسو قضیه چې معلومه سي. ډېره مننه. تاسو بنیادی نقطه مونږ واوریده. اوس مومن خان تاسو بیا کوی نور صاحب، اول مومن خان تاسو خبر وکړئ. مومن خان غږ تاسو غږ نه راځي، دا سپیکر ځان تان کوي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم خټک صاحب، کور مو ودان، ډیره زیاته مننه. مونږ اول باید د خپل ځان دی ولس ته تعریف کو چې مونږ څوک یو. زمونږ په باره کې تاسو دلته د عنوان لیکلی د پښتون هیسټري، یعنې د پښتنو تاریخ. دغه تعریف چې ده، دې تعریف ته مونږ واحد نظر نه لرو متاسفانه. هر نفر چې ده هغه پښتون په دوه درې بیلو نظریو باندې تعریفوي. پکار اول دا ده چې پښتانه د خپل قومیت او د خپل اصلیت په حساب باندې یو واحد تعریف ولري. د مثال په ډول ځینې پښتانه په دې عقیده دي چې مونږ آریان یو. آریان یعنی نجیب زاده، وایي داسې چې دا خپله د آریان کلمه چې ده، دا په خپله د پښتو د ژبې نه راخیستل شوی یو لغت ده. یعنی آریان یعنی نجیب زاده، د لوړې کورنۍ څښتن. او بیا فرمایي داسې چې پښتانه آریان 11 قبیلې وي چې الینا مومن خان زه بخښنه غواړم. دا چونکې زمونږ یو سلسله را روانه ده، اولنی بحث په دې موضوعاتو باندې شوی دی. په دې سپیس کې اولنی بحث مونږ په دې باندې شوی چې د پښتنو د اصل نسل باره کې څومره نظریات دي، د هغې هر نظریې څه مقصد او غایت چا پیش کړي ده، ولې پیش کړي ده، او په دې ټولو نظریو کې کومه هغه نظریه داسې ده چې مونږ هغه مستند ګڼلی شو د موجوده معلوماتو او د تاریخ په رڼا کې. نو په دې باندې بحث شوی دی. کوی نور صاحب ته زه مکور کوم، بیا ماجد ته مکور کوم، بیا په اخر کې ډاکټر صاحب د ټولو سوال جواب ورکړي. جی کوی نور او بیا ماجد. سلامونه، امید لرم چې ټول به جوړ روغ دي. ډاکټر صاحب ټول ملګري، زه پوښتنه لرم. پوښتنه مې داسې ده چې پی ټی ایم څه غواړي، هدف یې څه شی دی؟ آیا دوی د یو جلا حکومت جوړېدل غواړي، د پاکستان څخه خپل حقونه غواړي، هلته ورسره مکسېدل غواړي، او که یا د افغانستان سره یو ځای کېږي؟ د پی ټی ایم هدف څه شی دی که موږ ته دغه واضح شي؟ مننه کوی نور صاحب. زه نننۍ موضوع چې ده هغه د پیر روشن او د هغه د نوزت باره کې ده. بیا چې کله زمونږ د مسره موضوعاتو ته راځو، نو ستا د دې سوال جواب به مونږ پیدا کولو کوشش وکړو. خو چونکې مونږ دغه د سپیسونو دا سلسله چې ده دا مشخص تاریخ پورې مونږ محدوده کړې ده، چې مونږ غواړو چې زمونږ دغه چې دي دا ځوانان، لکان، جنکۍ چې دي، نوجوان کل چې دی، چې هغوی د خپل تاریخ نه څه لږ ډېر بلد شي. نو دې کې زمونږ چې کوم ملي اتلان دي، چې کوم ملي نوزتونه دي، چې کوم مختلف تاریخي دورې دي، په هغې باندې بحث کېږي. او نن دا سپیسونو دا څلورمه سلسله ده. اولنۍ سلسله چې وه هغه وه د پښتنو د اصل نسل باره کې. دویم پروګرام چې و هغه پښتانه په هند کې و. دریم چې و هغه د شیرشاه سوري د هغه دوره وه. او دا نننۍ دغه چې دی دا د پیر روشن او د روشنایي تاریخ باره کې ده. دې نه پس به دغه سلسله نورم جاری چې کله مونږ مسره موضوعاتو ته راځو. دغه دا تا سوال چې کړی دا زمونږ د ټول د زړونو سوال دی، او دا د دې جواب په دې وخت کې مونږ ځکه نه ورکوو چې مونږ به د خپل موضوع نه بل طرف ته لاړ شو. نو زمونږ نن موضوع صرف پیر روخان او دغه د نوزت دی. بل دا دی چې فتیال خان خبره وکړه چې زمونږ مقدمه څه ده، مونږ څه غواړو. نو فتیال خان دا چې کله مونږ مسره موضوعاتو ته راځو، نو همدې باندې به مونږ خبره کوو. نن چې دی نو مونږ خپل ځان محدود ساتو د تاریخ باره کې. جی وقار صاحب، تاسو ټولې خبرې واورېدې، تاسو که څه ویل غواړئ؟ ډېره مننه. خو یو وړاندیز کوم، ډېر وبخښئ.
هغه دا چې که چیرې د تیر تاریخ ترڅنګ پر اوسني ناورین باندې هم د پښتنو لږ بحث وشي، تمرکز پر وشي، نو ډېر به ښه وي. ځکه د اوسني بالکل ښه موضوع ده، ښه پیشنهاد دی. او که تاسو لږ زمونږ دغه فالو کوئ یا ګورئ، نو موږ وقتاً په دې اوسني موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو. زموږ سره ضیا صاحب ناست دی، اکثر دی زمونږ مشري کوي او موږ ورسره همکاري کوو، کله ناکله موږ هم نو د مسره موضوعاتو باندې هم وقتاً فوقتاً خبرې کیږي. او خو دا چونکې دا د سپیسونو سلسله چې دا موږ صرف د پښتنو تاریخ پورې محدود ساتلې ده او کېدای شي چې وروستو چې کله موږ دا ننني دور ته رارسو نو په هغې کې موږ په دې او هغه به دا سیس بیا وقتاً خبرې کیږي. او خو دا چونکې دا واتس اپ نمبر راوسته، ایمیل راوسته، نو ما چې په پی ټی ایم باندې کوم کتاب لیکلی دی هغه به زه تاسو سره شریک کړم، نو تاسو ته کېدای شي د ډېرو خبرو جواب ملاو شي. جی وقار علي شاه صاحب، داسې ده چې موسی بچی تا چې کومه خبره وکړه نو سل په سل در سره متفق یو. خو همدې لپاره خو مو دا پروګرام شروع کړی دی چې کوم تعلیم یافته ځوانان چې دي د ځان خبر کی او هغه به د اساس بیا په وړاندې بوزي. ګوره پښتنو کې او تعلیم کمې ټول عمر را سره راغله دی. باچا خان د چې کله تحریک شروع کړو هغه یو رساله شروع کړ چې پښتون نومو په مې 1929 کې ډومبه پښتون رساله راوته. نو د دې سرکولیشن ډېر لګو. نو دغه طریقه بداوه چې په یو کلی کې به یو تعلیم یافته ځلمې چې هغه ته رسالت لا هغه بیا په حجره کې هم په جمعات کې هم چې چرته ورته خلک وي هغه به هغه رسالې مضمونونه چې هغه به غونډه ته اورول. نو دا چې وته ټولو خلکو استفاده کوله. نو صرف دی باندې کوم ګودري ګچيره تعلیم نشته دی نو بس مونږ هم نه چپ پاتې شو. نو دا خو مقصد نه پوره کیږي د موږه او نه دیتا خبره دار چې دا کومه خبره پدې کې کیږي اوم دې لپاره کیږي چې پښتنو خپل تاریخ ور په ګوته کو د خپل ځانو پیژني او چې د ځانو پیژني د به خپل رڼا چې دا بچا پیر چل تر رسي د چاپیر خلک چې تنسن ناستي به سواد خلک چې تنسن ناستي هغه د خپل رڼا چې دا د علم رڼا به د خوري او کدا خوري نه نو دا بیا چې د کنجوسي کوي. نو د دې لپاره لکه موږ خو چې ارسله په خپل وس باندې پړ دې او د موږ قوم دا وسته چې سره ته معلومه ده پړومبای ورځ مې درته ویلې دي چې سره راته پته ده هغه در سره شریک کوم او پوره په دیانتداري سره در سره شریک کوم. نو دا اوس تاسو کار دی بچي چې دا به مخکې راشي چې دا په خطر طریقه باندې بوزي په خپل غیر چاپیره د کوم خلک ته ناس دي په کې تعلیم یافته مشته به تعلیم مشته. نو به تعلیم خلک قوم د مونږ رونه خويند او بچي دی هغه خو په پریدونه داسې کنه. نو بس ځان سره به روانوي دا کاروان چې دی روان به او بس امیدونه خو ته خلرو د په ابل اورس په نسبت باندې پرون په نسبت باندې نن ورځ خدانن نه به سبا کوي. نو هم دې مقصد د پاره د اساس دی او که ژوند نصیب دی دا به جاری وي. عمله بس ما په خیال بس کوزه چې ستاسو شوم ډېر وکړته بس دا اخیری سوال مونږه رو ګریټ افغان تاسو خبرو کوي نو بیا دا کوم مرګري چې پاتې دی ته بیا مونږه روستو بل موقع باندې ورکو. دا ګریټ افغان مننه چې ماته مو وخت راکړ. زه خپلم د وزیرستان سره تعلق لرم. زما आवाज اوري؟ جی بالکل تاسو زه خپل د وزیر قوم سره تعلق لرم. فعلا په افغانستان کې ژوند کوم. زما د محترم سید وقار شاه سوال دی ولې د پیر روشان یا د ای پی مبارزه ولې رنگ رانه ولې کامیاب نشوله. بل خبره ډیر خلک په دې نظر دي چې د عدم تشدد مبارزه د ای پی فقیر د مسلم مبارزه د کمزوري کول سره مرسته وکړه. پښتانه آرام کړل ځکه چې پښتانه غوښتل مسله مبارزه وکړي اما عدم تشدد مبارزه خپل پاچا خان د غوی د مبارزه د کمزوري کول سره مرسته وکړه. آیا دا څومره واقعیت لري چې دا خبره موږ ځوانانو ته واضح شي؟ مننه. دا څه چې بس صرف دا یو خبره سره دا پورا پروګرام په دې باندې کوم کا خیری ځکه چې دا 2 منټو 3 منټو خبره نه ده. فقیر پی باچا خان دواړو د یو بل ته ډیر زیات احترام لرلو. باچا خان ورته اجي سي وي
او د دواړو خپلو کې تعلق او د دواړو خپلو کې خط او کتابت او دا خبره خو بالکل پروپاګاندا ده چې یاره د عدم تشدد تحریک چې دی نو دا د لپاره شروع شو ها او بل که تاسو تاریخونه وګورئ دغه تاریخ شاګرد دماغ ارسه نو عدم تشدد تحریک اول شروع شوه دی فقیر پی تحریک چې دا په 1914 کې شروع شوه دی او د باچا خان تحریک چې دا په 21 کې شروع شوه دی نو 15 کال وړاندې ته باچا خان خپل د عدم تشدد والا کیسه کتاره شروع کړی و فقیر پی تحریک چې دا شپږ دیرشم کې شروع شوه دی نو تاریخي تور سره دا صحیح خبره نه ده دا پروپاګاندا دي چې کېده دواړه هغه د وطن باچا خان په خبره کوله چې یو منزل ته رسیدل دي څوک په دې لار څوک دا خوخی څوک هغه خوخی فقیر پی د خپل حالاتو مطابق مسلح جدوجہد کړي دي او باچا خان چې دی هغه د تشدد کړي دي په دې وخت خیری ځان ته به خبرې کوو کډون نصیبی دا وزیر داسې د 3 منټو 4 منټو خبره نه ده او سره د ایویډنس په کوو خیری ډیره مننه وکار صاحب ځنې مرګري غواړي چې هم دوباره خبرې وکړي خو چونکې زمونږ د وخت لنډ دی په دې وجه باندې موږ دا نن